اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. څرنګه چې تاسو معلومه ده د لوړو زده کړو وزیر ندیم ندا بیا دورافشاني کړې ده او دغه دورافشانیګانې د اسلامي نقطې نظر نه په هغې باندې به تبصره کوو او یو ځلې بیا د ملت سره د دوی د دروغو نه به پرده اوچتو چې یو مسلمان ځان ته مسلمان وي مؤمن وي او هغه بیا د ملت سره او بیا د ټول امت سره دروغ وي. آیا د دغه بس او په عین حال کې دویم دغه بدای چې یو تن ورور زما په هغه برنامه باندې چې د عراق، ایران، افغانستان او د سوریې متعلق ما کړې و، په هغې باندې ما یو تبصره کړې ده، په هغې باندې به نظر واچو. او یو بل ورور د ما د ډاکټر نجیب متعلق چې دغه خبره کړې و، ځکه چې که هغه څوک کمونیست او قاتلي که هغه کې که مجاهد کې او که طالب کې نو باید هغه وویل شي. خو دلته بعضې ورونه راځي په پټو سترګو چون د تاریخ او د دین او معلومات نه لري دفاع کوي، نو په هغې باندې به هم تبصره ولرم. ندیم ندا خپل په خبرو کې واضح دا خبره وکړله چې د تعلیم لپاره امید نشته چې دروازې خلاصې شي، او ښکاره دا خبره وکړله چې کسان ناست دي اوس هم تحقیق روان دی خو تر اوسه فیصلې ته نه دي رسېدلي. زه نه پوهېږم چې دا چی شي باندې تحقیق روان دی او که دا کوم تفسیر شریف هم کېدلی نو اوس به دومره وخت کې د تفسیر به مکمل خلاص وی او فیصلې ته به رسېدلی. او که چېرته د علماو فیصلې ته شي خو جید علما د ټولې نړۍ د اسلامي نړۍ دا فیصله کړې ده چې ستاسو دا موقف غیر اسلامي دی، غیر شرعي دی، فلهذا څوک چې په دې ټینګار کې هغې نه بل جاهل انسان به نه وي، ځکه دا جهالت دومره بد جهالت دی چې دا زمونږ د اسلامي نړۍ په ټولو تاثیر اچي، زمونږ په افغانستان باندې تاثیر اچي او اسلامي نړۍ نورې نړۍ ته توره تیاره ښیي چې هغې اوس هم په خپل جهالت ولاړ دي چې د ښځو تعلیم چې دی دا په حساب فرض نه دی او اسلامي بڼه نه لري او دی په خپل همغه تیاره ذهن د جهالت په ذهن او د داسې جاهلو انسانانو په داسې لوړو مقاماتو وزارت باندې کېنول په خپله یو لوی جهالت او ظلم دی د داسې یو مجاهد او د شهید پرور ملت سره چې د دومره قرباني ورکړې آخر د داسې جاهلانو په دام کې لوېدلی دی. د دې ځواب زه د یو عالم چې د دوی د استادانو نه دی، د غربي علماو نه دی، د هغه علماو نه دی چې ځان یې خرڅ کړی، بلکې د دوی خپله د طلبه کرامو د استادانو د جملې نه دی. هم دا اوس کم از کم 1000 شاګردان اوس ته لګیا دی تربیه کوي، دارالحفاظ لري او قاریان او حافظان د قرآن ټولنې ته وړاندې کوي او د همدغه اسلامي امارت د مجاهدینو اکثرا علما د هغه شاګردان دي. نو هغه استاد چې زه نوم دلته نه اخلم ځکه اجازه مې ترېنه نه ده اخیستې، خو دغه متن چې ما سره شریک کړی دی د هغه په نظر زه تاسو سره شریکوم چې یو عالم د دین چې هغه هم د همدغې طلبه کرامو استاذ دی او ما مخکې ځلې ویلي چې هغه وایي چې ذاته یې دوی په استادۍ اوس شرمېږم چې کوم درس ما دوی ته ورکړی ولې په هغه باندې دوی عمل نه کوي، ولې دین بدناموي، ولې اسلام بدناموي. نو ندیم ندا دې په خلاصو غوږونو واوري چې کوم شی دا وایي دا د خپل د استادانو نقطې نظر نه غلط دی او دا یو جاهل انسان دی او دغه جاهل انسان د خپل غوږونه خلاص کی. دا څو ټکي ماته دغه لوی جید عالم شیخ الحدیث هم دی او په حساب د دارالعلوم اسلامیه مشر هم دی. د لیکي چې د وناسو په اړوند دریځ یې غیر اسلامي دی، یعنی د اسلامي امارت د وناسو په اړوند دریځ غیر اسلامي دی. له دنیاوالو سره حکمت اولویت نه لري چې دا باید د نظام د ساتنې لپاره باید دې ته اولویت ورکړ شي او د نظام د ګواښ او د دنه وساتل شي. له ملت څخه محجوبیت غیر شرعي دی، یعنی څوک چې د ملت نه مخ پټوي او سل بهانې کوي معلوم نه دی چې څوک دی ولې مخ پټوي. نو دې دا ښکاره لیکلي شرعي لحاظ نه د ملت نه محجوبیت غیر شرعي کار دی او دا شریعت کې کوم ځای نه لري. نو ښکاره خبر ده چې عالم دا فتوا ورکوي چې دا شرعي نه دی، نو ښکاره خبر ده چې دې عمل غیر شرعي دی او دې د غیر شرعي عمل نه دفاع کوي. د ښځو په حق له تاسو کده د ندیم ندا موقف غیر شرعي دی، غیر اسلامي دی او دا زما خبره نه ده، دا د یو جید عالم خبره ده. ښکاره انتقاد بد ګڼل د شرعي مخالفت دی. دا یعنی دی وی چې
وای چې زموږ مشر وای چې خبرې په میډیا کې مه کوئ راشئ ماته په غوږ کې کوي ورور که غوږ کې درته وکړي او که فرمان کې درته وکړي او که تلویزیون کې په تا تاثیر نه کوي ستاسو ماغزه تور تیاره دي او د جهالت په دغه اخته دي نو تاسو باندې کار نه کوي خو دا عالم درته وای چې دا انتقاد بدګنل شریعت سره مخالفت دی یعنی شریعت کې اختلاف او انتقاد ته باید غوږ کېږدي او خبره باید واوري په پټو خبرې نه کېږي ښکاره خبرې کېږي څنګه چې حضرت عمر ته کېدلې پنځم دی وایي چې د امر بالمعروف د لایحې تصویب غلط دی دا کوم لایحه چې دوی جوړه کړله دی وایي چې دا شرعاً دا غلط دی او دا لایحه باید دوی داسې نه وی تصویب کړی شپږم دی وایي چې باصلاحیته شورا نه جوړول شرعي کمی ده دغه چې موږ وایو چې لویه شورا دې جوړه شي باصلاحیته دې اوسي کابینه د صلاحیتونو کومه فیصله یا کوم دغه چې دوی ورکوي هغه باید ومنل شي نه چې یو فرمان راشي او هر څه داړې وړي کی نو دا خبره کوي چې دا غیر شرعي کار دی چې ته یو شورا نه جوړې او دا د ملت غوښتنه ده نو دا یو اوجیه د عالم دا خبره کوي چې دا شرعیت د لهانه او دا عالم د خپل دی بطن عالم دی دا نه غربي عالم دی نه په غرب کې ناس دی نه د جبهه مقاومت عالم دی نه د کمبل مملکت ایجنټ دی بلکې پاک سوچا افغان دی او خپل خدای ته او اسلام ته خپل ځان مسؤل ګڼي او وی د دمدی د اساتیدو نه دی نو هغه دا خبره کوي وم حکومتي لایحه نه جوړول لویه نقیضه ده یعنی یو حکومت ته لایحه عمل نه ورکول یعنی د قانون شکل نه ورکول د دغه اصول او قواعد نه جوړول دا لویه نقیضه ده اتم نا اهل کسان په مسلکی دندو ګمارل جفا ده دا د ملت سره جفا ده ځکه چې څوک چې اهل د کار نه مسلکی نه صرف نومي ملای او تیر اولی کې نه چې د جهاد کړي دی جهاد خو د الله د پاره سره کوي مګم کوم کار کې هغه نه پیږي نو ضرور نه دی چې جهاد کړي په پوسټ ته کېنه هغه باید په پوسټ کې نه ني بلکې خپل وای چې زه دغه مسلکی توانایی نه لرم او دلته باید یو مسلکی کسکین ځکه د حکومت او د نظام چلخ دی هغه باید په سمه توګه مخ معذرت غواړم دا باید یعنی دا هم باید اصلاح شي نه هم د لکونو کورنیو کفري ملکونو تتلل لا بالیګنل چې آینده نسلونه یې له دینه ووځي دا لوی ظلم دی او د الله په نزد د پوښتنې وړ مسله ده یعنی که د نظام د کردونه د نظام د بدی وزن چې دا کم د خلکو سره راخصه ده او ندیم ندا غوند جاهل انسانان مخکې کړي چې هم دین بدنامي هم افغانستان بدنامي او د خپل نظام هم د خپونه غورځي د داسې جاهل انسانانو چې د نظام د غیر تلاس کې ورکړي او خلک د بې تعلیمۍ نه د بیکاری نه تخت نظام نزي او کفري خاور ته والته اولاد لویږي او هغه فزن د کفر لمنې تولیږي نو دغه عالم وی چې د مسؤلیت هم د نظام په غاړه دی ځکه چې دی به د الله ته جواب ورکړي ځکه دی دا شرایط مهیا کړي چې خلک د نظام نه وتښتي دی د بل چا لاس پوسی دي ځکه خدا کار دا مشکلات راغلي دي نو که چې موږ تاسو دغه ټول په دغه چې انتقادات یا پیشنهادات دغه عالم د مخ نه راغلي ځکه چې موږ انتقاد ټول دا کې د ملایان دی او دی غلط دي نو دا خبر هم باید خلکو ته وکړي چې ټول ملایان په دې نظر نه دي دغه ډیر جيد علما شته چې د قران او د حدیث نه د قران د حدیث د پرانا کې تفسیر کوي او دغه هدایت ور کوي داسې جاهلان چې د بل چا په لاس باندې لکه ندیم ندان او محمد ثاقب امدارنګي خالد حنفي امدارنګي حبیب آغا امدارنګي نورالدین ترابی یا مولوی کبیر دا خرچوي خلک چې دي د دې په دغه سره دا نظام چې دی کوم تعبیر کوي او د پردیو په لاس لوبیږي دا نه د شریعت استازیتوب کوي نه د نظام استازیتوب کوي نه د مجاهد ملت استازیتوب کوي او نه د اسلامي امارت چې په د وینو په نتیجه کې راغلي دغه استازیتوب کوي بلکې دا موقتی بټيري دي مرزان دي چې د پردیو په لاس کې نول شوی دی او دا به د منځ ځي یو ورور په نامه دی never give up یعنی اول خدا دې چې دومره دې کې مردانګي نشه د خپل نوم خو ولیکي چې څوک راځي او انتقاد کوي مردانه خپل نوم ولیکي زه فلانه ما پتا دغه انتقاد لرم د خوځو غوندې ملاحبت الله غوندې صادر اغوندې پټېږي او انتقادونه کوي نو دا خو مردانګي نشله
من خو دغه څه چې یو تاسو حضور کې یو که دوست دی که دښمن دی چې رښتیا څه شی دی هغه درته وایي چې دا درست دی دا غلط دی او د ځان نیم درته نه وي درته تاریخ ته رجوع وکړئ تاریخ ته لاړ شئ او د هغې په رڼا کې نو تاسو خو په never give up څه معنا شو چې ته راځې دا د نوم ځان باندې ایښی دا نوم هم نه دی فریز دی دا یو فریز دی په ځا باندې دا کړی دی دی لیکي ماته د منافق خطاب کړی دی لیکلي منافقه د څو خوښیو او شخصي ګټو لپاره د مسلمانانو او انسانانو ترمنځ نفرت مخ پاروه دې اشاره زما هغه تبصرې ته ده چې د ایران سوریې د افغانستان په هکله ما وکړم زما دوستان او وطن ګران هیوادوال ټول شاهدان دي چې هلته زما کوم شخصي ګټه نه وه او نه ده یا په هغه کې ماته څه ګټه ده څوک ماته پیسې راکوي خو د اسلامي نړۍ د درده دا خبره ما کړې چې اسلامي نړۍ تباه شوله اسلامي نړۍ ولې نه متحده کیږي زه نه پوهېږم چې هلته ما داسې کم ټکی ویلی چې باعث د نفاق د مسلمانانو شي او اسلامي نړۍ ته ضرر ورسي بلکې زما ټول تلاش دا دی چې اسلامي نړۍ متحده شي او د غرب په مقابل کې ودرېږي دغه مصر سعودي عرب ترکیه عراق ایران پاکستان افغانستان دا باید متحد ودرېږي دغه بحث او د تحلیل نه زما هدف دا دی چې مسلمانان په خپله د کفارو سره لاس یو کوي بیا بیرته چې کفارو ته ګواښ کېږي بیا لاره ترېنه ورکوي تاسو به پرون شپه د ملک عبدالله یا شاه عبدالله صحنه د ترمپ سره لیدلې چې د یو ګیدړ او غلام غوندې ناست او ستونی وچ کېده او خبرې د ستوني نه راوتله او سترګې داسې لکه لیوني غوندې دا کولې لپاره د څه چې دی د پخوا نه د امریکانو غلامو او نن چې د امریکانو ورته خاښونه بند کړي دي او د ده نظام هم د منځه ځي اوس ورخطا دی جواب یې نشو ورکولی لکه ماشوم او ښځه غوندې ناست و نو که زه الجولاني ته وایم چې دا د سیایي ایجنټ دی خو په یو دلیل یې درته وایم دې کې د نفاق څه خبر ده آیا زه خپل ملت او امت او خلکو ته د حقایق مخکې کښېنول چې ورور حقیقت دا دی دغه زموږ دښمن دی د اسلامي نړۍ ته ضرر رسوي د اسلامي نړۍ ته د ضرر رسولو نه وایي ځکه لکه تاسو غوندې پټمخي ایجنټان د سیایي چې په پټ مخ یا به د سیایي ایجنټ او یا به د ایس آی ایجنټ ځکه چې نوم خپل نشي لیکلی راځي په دې رقم ما ته لیکي چې ته دا کار ته کوې لګیایي زه نه کوم زه خلک دې ته متوجه کوم چې وروره دغلته خطا ده د جهاد د نامه لاندې د جهاد خلاف کار روان دی اسلامي نړۍ خلاف کار روان دی اسلامي نړۍ باید متحده شي اسلامي نړۍ نور باید د امریکا او د نورو کفارو په لاس ونه لوبېږي هر یو چې لوبېدلی خپل ځان یې بایللی تکه تکه شوی دی اوس ترکیه هم دې خطر کې ده سوریه لاړله مصر خطر کې دی هغه چې ما تاسو هم دا خبره کوله چې فلسطین در نځي که زه وایم چې فلسطین در نځي دې کې زما کوم شی دغه دی چې زه د شخصي ګټو لپاره ما ته څه شخصي ګټه ده دې کې خو عقل و منطق نه لري که نه یا خو ډېر جاهله دي او یا دا دی چې دا د پردیو ایجنټان دي راځي په دې رقم سره دغه لیکي او د اصلي ټکو ته نه دغه کېږي چې بنیاد ته ځان ورسي چې دا د ملت او د امت په خیر خبره ده او که په ضرر ده آخري تفسیره زما د ورور په دغه خبرو ده چې هغه ماته لیکلي چې ډاکټر نجیب باندې ولې دا کېږي خو مسلمانو د دې ورور ته زه دومره وایم که ډاکټر نجیب مسلمانو خو د مسلمان ملت د افغانستان ولې 1.5 میلیون شهیدان ورکړه ولې جهاد اعلان کړ دا جهاد خو د امریکانو نه و چې اعلان کړی دا جهاد خو ملت د افغانستان اعلان کړی امریکان خو وروسته راغلل جهاد خو د 1950 نه شروع شو چې دا کفر راغی او هغې کفر کې هم دا ډاکټر نجیب و ترک و بابرک کارمل و حافظ الامین و دا ټول پکې و دغه ډاکټر نجیب په پانتون په دور کې چې دی په حزب کمونست کې و په الله او په رسول به لګېده او د قرآن خلاف به لګېده او قرآن ته به یې سپکې سپورې ویلې دا په نجیب ګو باندې مشهور و نو دا نوم خو پې ما نه وي ښځه خپل هغې وخت کې ماشوم ومه مګر په هماغه وخت کې موږ دا اورېدل چې په پانتونونو کې څه روان و آیا د حکمتیار صاحب او د نجیب په منځ کې چې په پانتون کې په هغه وخت کې جنګ شوی و او له یو بل د ګریوان نه نیولي و نو د حکمتیار صاحب کوم شخصي جنګ و د ډاکټر نجیب سره چې کړی و خو جنګ یې همدغه و چې دی د مسلمان نهضت اسلامي د طرف نه ولاړ و هغه د کفر د کمونیزم د خوا نه ولاړ و نو تاسو راځئ د یو کافر نه مسلمان جوړوئ راته که چېرته دا مسلمان و دا ملت خیر دا دومره قرباني ولې ورکړل دا دومره شهیدان ولې ورکړل شول
دا 1.5 میلیون شهیدان د ملت ولې ورکړه خلک مهاجر ولې شول 15 لکه خلک مایوب ولې شول دا روسان چاره وصل ولې رانه وتل یو نفر منافقی د منافقت ناراضي او آیات او حدیث درته وی لپاره دی چې تا پیګ ملت مسلمان دی او قیام کړي دی او ما وਹੀ نو د دروغ او منافقت نه آیات دا کی دغه مسلمانی ولې په خوا دی کې نه و دغه مونږ او دغه دی په خوا ولې نه کاوه ولې د ورندار لیکي چې خو زما د خواخې د غیګنه د قران شریف واخیسته او ویشلو نو تاسو خدام نه مانی تاسو خو دا دروغ دی دا معنی دی جوړ کړ خپل فامیل غړې وای خپل اورور خپل کتاب کې چې د قرای لیکي چې د سره رقم سره و نو تاسو لږ زره لا شي ځان پوي کوي بیا راشي یو نفر نه مسلمان جوړ کوي تاسو 1.5 میلیون شهیدانو ته د سپکه سترګه ګوري خپل د ملت ټول ملت قیام کړو د کله شنو چې یو قوم کړو تاجک ازبک اهل سنت اهل تشیع ازاره پشئی قزلباش سر تاثر ملت قیام کړو هغه ملت قیام ته تاسو په سپکه سترګه ګوري او ډاکټر نجیب نه قهرمان جوړوي او مسلمان تی جوړوي او ما ته راځي چې ما ته وای ته په غلطه کنه ربانی یا حکمتیار کوم غلط کار کړی هغه معنا خدا نه ده چې د مسلمان شي او پاک دي شي هغه به خپل فزیکی ګناه او خطا کړی هغه به الته وایو او د خو مرتدو او بیا چې یو انسان مرتد شي د دین نه وړي او بیرته اسلام ته چرشي دغه شهادت او دغه خبره اعتبار نه لري درسته چې اسلام بیرته قبليږي که چېرته په واقع او وخت وسی او الله ته رجوع کړي چې الله مانه خطا شوی یعنی مسلمانو کافر شوی بیرته مسلمان شي چې دې ته مرتد وي دغه مرتد انسان چې بیرته اسلام ته راځي شهادت او د قابل د قبول نه دی ځکه د توازن فکری نه لري د یو ځل د الله نه ګرځیدل بیا بیرته راغله د لپاره په مجلس کې د شهادت او د خبره نه مني تاسو ډاکټر کدا فرض وکړه تاسو راومنه چې د ډاکټر نجیب مسلمان شوی نو د شرعي له شهادت او خبره خو وزن نه لري کنه یو مرتد انسان خبره وزن نه لري دا هغه ټکی دی چې باید تاسو ورته متوجه شئ او په پوه شئ زمونږ چا سره شخصي دغه جنگ نشته دا د عقیدې او د افغانستان د تاریخ جنگ دی چې باید ځوانان په پوه شي دا ټول د ټولو حکومتونو راغلي او تللی دی او د ټولو جنایت کوم مجاهد کوم جنایت کړی دی جنایتکاران معلوم دي ګیری واله نه کوي دا کړل د الله د قانون په خلاف د امریکایانو سره ودرېدل کمونستان ور سره ودرېدل اسلام بدنام ک بعض دوستانو ماته دا کړی چې ته ډاکټر نجیب په سیوه ربانی او حکمتیار په سنوي ما د ډاکټر حکمتیار او ربانی نه دفاع کله کړی د تنویل دي چې هغه کې قسم نظام جوړ کړی وي افغانستان کورنی جنگ خواته نه وتل اسلام به نه بدنامېده تمام انتقاد په هغه کړی دی او که چا قتل شوی دا شوی دغه زبایس کله دغه د نور غونډه کورکورانه دفاع به نه کوم چې ډاکټر نجیب ناراضي په پټو سترګو دفاع کوي زما اس کله خپل د رهبر او د کوم تاسو معلومه زما هر برنامه کې زما ټول انتقادات په سیاف باندې چې په سپین لباس جهاد سره خیانت کړي دي او وطن سیاسي باندې خرڅ کړي نو سیاف هم د جهاد یو رهبر وکنه خو چې خیانت کړي هغه دی زی وایم که طالبانو کې کوم یو خاینین دي لکه مخکې دغه برنامه کې تاسو کړ چې ندیم ندان نوم می واخیست د نور محمد ثاقب نوم می واخیست د خالد حنفی نوم می واخیست د نور حبیب اغا نوم می واخیست د دین نظام کې چې څوک خاین دي لکه مولوی کبیر او دا ټول دغه نمونه مخلم نو ماته کوم توپیر په دې کې نشته دی خاین دی چې په هر طرف وځي نو ډاکټر نجیب پاکوي ما لاشي ل خپل معلومات دا کوي لاشي لږ زره مطالعه وکي لاشي دغه کورنیونه پښتنه وکي چې عزیزان ورته دي شهیدان کړي دي په اول دور د افتصار دراتګ نه بعد نورونه اول ال خپل گریوان کې سرکوز کې بیا راشي انتقاد وکي او خپل نوم ولیکي بیا انتقاد وکي خزو غوندي ملاحبت الله غوندي ځان په پټو صادرونو لاندې ناراضي خبره مکوي منګه خدا څه چې یو دغه مينوم دی دغه زیم راځم در سره کینم خبر کوم تاسو خو د خزو غوندي خپل مخ پټوي تاسو خو د مردانګیم نشته چې خپل نوم ولیکي زما دا نوم دی او دا خبره ده ایله برنامه وګورئ خوخه کې دوستان سره شریک کړئ تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم و ما علینا الا البلاغ دونکو ګرانو هیوادوالو سلام او احترامات مې ومنئ نن د شنبه ورځ 8 فبرवरी کال 2015 د
خیبر پختونخوا د روانو حالاتو او د جګړو د راپورونو ترڅنګ د ستاسو د ځینو پوښتنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لومړی خبرونه. 9 فبروري ولایت خیبر باړه ولسوالۍ تیرا میدان ملک دین خیل کلاخیل سیمه کې د دراسکوف په ذریعہ باندې امنیتي کمرې ویجاړ کړل شوې. مجاهدینو ویلي چې پوز په زور د خلکو کورونو ته ننوځي او د دغه کورونو د پوستو کار اخلي او خلک ځان ته ډال کوي. یعنی د دې ترشا خلک په مجاهدینو باندې حمله کوي ترڅو مجاهدین په دې ګواښ نه کوي ځکه چې دلته خلک مړه نشي نو د دغه نه ګټه اخلي. په دغه اساس د خلکو ته دغه شوی دی چې حکومت ته یعنی دغه چانس دی ورنکي ولو چې کاغی په زور ورننوځي. تاسو معلومه ده د ټوپک په زور دا کار کوي. 9 فبروري ولایت خیبر جمرود ولسوالۍ ورسک سیمه کې د سی ټي ډي یو مامور د روح الپنامه باندې د مجاهدینو په ذریعہ وژل شوی دی. 9 فبروري ولایت شمالي وزیرستان نن ماښام 5:30 بجې میرعلي ولسوالۍ خوشحاله سیمه کې د لیټه سړک پر پوسټه باندې د دراسکوف حمله وشوله. یو عسکر پکې ووژل شو. 9 فبروري ولایت جنوبي وزیرستان د ری غازي ولسوالۍ تونسه شریف سیمه کې د رینجرو پولیسو سره خطر رامنځته شو. امنیتي ادارو ماته ژوبله ورته واوښتله او مجاهدین کوم زیان نه دی لیدلی. 8 فبروري ولایت بنو میریان ولسوالۍ لیرپول سیمه کې د پولیسو په څوکۍ د سپکو درنو حملو په وسلو په ذریعه حمله وشوله. د لیزر ټوپک نه هم کار واخیستل شو. 2 پولیس ووژل شول. نور زیات ژوبل کړل شول او پوسټه هم ویجاړه کړل شوله. 8 فبروري ولایت ټانک ولسوالۍ خاص ټانک علیزی سیمه کې پرون ماښام د نارنجکو او په ګډون د سپکو درنو وسلو نه کار واخیستل شو او د کې یو شمېر عسکر ووژل شول او نور زیات ټپیان کړل شول. 8 فبروري شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د ای پی سیمه کې پر بایپاس پوسټې باندې مجاهدینو یرغل وکړ چې دا پرون غرمې مهال کې او دلته د پاکستان فوج ته زیان ورواړو. 8 فبروري شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ ټپي سیمه کې پیرانو پوسټې باندې د دراسکوف په ذریعہ باندې حمله وشوله او یو عسکر پکې ووژل شو. دا 13 شپه ماښام د طرف ته و. 8 فبروري شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ حسوخیل سیمه کې پلا تلاشي پوسټې باندې د دښمن ته مالی او ځاني تاوان واوښتل شو او حمله پې وشو. مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا و د خیبر پختونخوا نه د جنگ او د وهلو ټکولو خبرونه. اوس راځم د ستاسو قدرمندو پوښتنو ته. په نامه د احمد نور یو ورور پوښتنه کړې چې 100% امکان لري چې پاکستان اسلامي خاوره شي او په دغه هکله موږ ته معلومات راکړي. قدرمندو دوستانو د پاکستان د اسلامي نظام جوړېدلو امکانات خو ماته کم ښکاري. خو دا چې مجاهدین کامیاب شي پاکستان خو به اسلامي نشي خو ټوټې به شي. د ټوټې کېدو چانس ډېر زیات دی چې دا ټوټې شي او تقسیم شي او په وړوکو ممالکو باندې تقسیم شي چې هغې کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان به د افغانستان سره یوځای شي. فلهذا که موږ دې امید وکړو چې طالبان به ټول پاکستان ونیسي او دلته به یو اسلامي نظام راشي دا خو به فکر نه کوم چې نړیوال هم پرېږدي ځکه چې انګلیسان امریکایان او همدارنګې ټول هلته دغه لري. دی د تجزیه پروګرام ورته لري چې دا تجزیه شي او هغې کې به پنجاب به د پاکستان خواته لاړ شي او سند به ځان ته آزاد شي او خیبر پختونخوا او بلوچستان به د افغانستان سره راشي. نو د یو کامل اسلامي نظام راتګ هلته ممکنه نه ښکاري خو د ټوټو کېدو چانس یې ډېر زیات دی. هما محمد خور پوښتنه کړې چې طالب چارواکي د بیعت د نه ماتېدو لپاره د الله او رسول اوامر او هدایات ماتوي. دا د شریعت د اصولو پر اساس سم کار دی. ښکاره خبر ده چې موږ او تاسو ته قرآن او سنت هم دا وایي چې
اول به د الله اوامر چې د قرآن دي دغه پیروي کوي، دغه نه بعد به د سنت د پیغمبر دي چې احادیث دي دغه احکام دي دغه پیروي وکوي، او پس لاغې نه کوم چې تاسو ته نه پیدا کیږي تاسو به په اجماع د علماو باندې بځي او په حساب قیاس باندې بځي او دغه د علماو په دغه باندې کیږي. خود دلته چې کوم ځکه د قرآن صریحا احکام او دغه واضح معلومي الته بیا نور د علماو ځای نشته دی، الته د فتوا ځای نشته، اما احکام په نص قرآن راخستل کیږي او پیدا کیږي. او دلته تاسو ښکاره معلومه ده چې د بیعت مسله تر هغه وخت ده چې یو امیر د قرآن او د حدیث او د سنت سره مطابق روان وسی. کله چې دغه نه اوس موږ تاسو ګورو چې اجماع د علماو د نړۍ د ټوله ده، کاغه څوک د امریکایي غلامان علما دي او کاغه آزاد علما دي. موږ تاسو معلومه ده چې د علما د نړۍ د علماو د کمیسیون نه هغه علما دلته راغلل چې هغه د غربي نړۍ سره کوم تړون نه لري، لکه د فلسطین علما راغلل، د مصر نه داسې علما راغلل چې هغه د امریکایي دغه سره تړون نه لري، همدارنګه د ترکیه نه راغلل، همدارنګه د پاکستان نه راغلل، مختلف علما راغلل. او غیر ټولو فتوا هم دا ده چې د تعلیم کوم مشکل نشته، دا ولې تاسو بند کړی دی. نو که چېرته د قرآن او د حدیث نه سرغړونه کوي ښکاره خبر ده، دا تخطي ده د احکام الهي نه. په هغه وخت کې بیعت نه دغه کېږي، بیعت ماتېږي. بیعت تر هغه زمانه پورې دی چې امیر د الله تر احکامو لاندې شریعت نافذ کړي او اسلامی نظام نافذ کړي، چې خپل شخصي اغراض او تیاره ذهن او خپل هغه دغه پکې داخل نه شي چې قرآن وایي هغه تطبیق کړي، ولو که په نظام کې هر حالت راځي. راځم اوس د بلې پوښتنې ته. حسن علي ورور پوښتنه کړې ده چې د دې دوه پوښتنې دي. اول به د یوې پوښتنې ته ځواب ورکړم. د فاطمي صاحب تاسې برنامه چې داخلي وي او که بیرونی نړیوالي وي زه ټولې ګورم او ډېر ترېنه ګټه اخلم او خوند یې اخلم. بدبختانه له ډېره وخته چې ګورم له بده مرغه چې د شمشاد په تودو بحثونو کې یا پروګرام کې نه راځي، بالکل نه ښکاري. نه پوهېږم چې ولې دا حال چې نورو نړیوالو برنامو کې سهم اخلي او هلته په ټولو ځایونو کې ښکاري. قدرمندو ورونو، زما ځینې خپل ځان ته مې اصول او قواعد په ژوند کې دغه کړي دي. زه تر یو حده پورې چا سره همکاري کوم چې هغه د افغانیت، اسلام او د افغانستان د عزت او د هغې په چوکاټ کې رواني. هر هغه څوک چې د افغانستان په عزت نه پوهېږي، په تاریخ خبر نه او په پټو سترګو باندې د بعضې غلطو معلوماتو په اساس د بغض و کینې په اساس باندې رفتار کوي، نو زه هغې سره تاسو معلومه ده زه په ډېر کوشش کوم چې د پخواني کمونستانو سره چا چې وطن پلورلی او خیانت یې کړی، جنایت یې کړی، او که د جمهوریت د وخت د اکثرو سره په نړیوالو سټیجونو کې زه هم اوس نه حاضرېږم او هغې بالکل دا تلویزیونونه په دې پوه دي چې فاطمي د چا سره کینی او د چا سره نه کینی. په دې خصوص کې د شمشاد پالیسي دا وه چې یو خواته به خلقی کینه او یو خواته به پرچمی کینه او په منځ کې به مجاهد کینه او بیا دواړو ته به اشارې کولې او پاس به ورکوه او دوی به جهاد ټکوه. یعنی په غیر مستقیم توګه دا د کمونستانو یو ځالتي جوړه شوې ده او دا محسوس ځلې هلته و دوی ته وویل چې ورونه دا کار مه کوئ، دا صحیح کار نه دی، دا خلکو جنایت کړی، افغانستان یې تباه کړی دی، وران کړی دی او دې کې اکثرا ایجنټان دي. لکه عزیز ستانکزی یو لوی ایجنټ دی، د پخوا کمونستو دی، په دغه کې و په خلقانو په هغې دور کې د استخباراتو سره و، بیا پس له هغې نه د امریکایانو د استخبارات څخه لاړه. اوس هم چې دی د امریکې نه راځي، دی د امریکې د استخباراتو په اساس باندې راځي. د په حساب هغه شرعي دغه نه دی معلوم چې د کوم حدودو کې دا کوي. دا نه د جهاد د یو خانه د فرزند جهاد ټکوي، بل خانه د ډاکټر نجیب طرفداري او صفات کوي. دا ممکنه نه ده چې ته دلته دا ډولم وهي هغه ډولم وهي او فرزند د دې نه پوهېږي چې حکمتیار دا کېږي، هغې نه یېرېږي، د هغه سره ډډه وهي، د ډاکټر نجیب دفاع کوي او په دې رقم سره دی دا نظریه چې دی دا د خدای او د رسول او د وطن لپاره نه دی. تاسو به یادېږي چې کله غني دور و نو د په یو تلویزیوني برنامه کې ویل چې که څوک غني ته څوی غاښونه یې پې ماتوم. مخکې د هغې نه دی د کمونستانو په وخت کې هم چې قرار معلومات چې زه لرم چون دی په هغه وخت کې د اکادمي پولیس کې و
او بیا د په خفیه تور باندې د استخباراتو ته کار کوو. حتی جمهوریت په وخت کې د پولشویي کوله او په د پیسې په دغه کې کار کوو، په دې سرای شاهزاده کې کار کوو. نو د استخباراتو یو کس دی، دغه اوس هم چې دی راځي بدون د کوم دندې نه راځي. دا چې داسې په پټو سترګو وایي چې که طالب ښه کوي که خراب کوي او دی تاییدوي، دا معنی دا ده چې دی د طالبانو دوست نه دی بلکې دښمن دی. ځکه چې موږ دوست هغه دی چې غلط ته غلط وي او ښه ته ښه وي. که اسلامي امارت یو غلط کار کوي موږ ورته دا غلط دی، که اسلامي امارت یو ښه کار کوي موږ وایو دا ښه کار کوي. نن خو هغه وخت کې به دی وی چې دی په جمهوریت وخت کې د جمهوریت خلاف ودرېدلی وی او د طالبانو د جهاد دفاع یې کړی وی لکه موږ چې کړې ده. دغه په انګلستان کې هم دا کار کړی دی، نیول شوي، بندي شوي، وړل شوي است. مګر موږ د جهاد نه دفاع کړې ده. موږ ویل دا برحقه دی او دا نظام اشغالګر دی، اما دوی په هغه کې ډالرو لپاره د هغه نظام دفاع کوله. اوس په دې رنګ په شمشاد کې هغه کسان چې خلقان دي پرچمیان دي هغه زیات راځي، ځکه چې د هغې بعضې نطاقان چې دي د پلرونو نه د خلقانو او د پرچمیانو زامن دي او د هغې په اساس باندې دوی هماغه شی په ذهن کې دی راځي ده کېږي. حتی تاسو وکتل چې ما خو یو څه ناڅه برنامې په شمشاد کې کولې، تاسو معلومه ده د باس سره مې بایکاټ کړی و، تودو باسون سره مې بایکاټ کړی او نور یو دوه برنامې داسې وي چې هغه دوستانو سره ما مخکې وړلې، خو هغه سره مې په دې باندې کاملا بایکاټ وکړ چې تاسو وکتل تېره اونۍ د دې هغه بعضې میلمانه او ګردانندگان دوی د ډاکټر نجیب قبر ته لاړل او ته د دوی سرودونه او درودونه ویلي. نو یو څوک چې د ملت خاین او دوست نه پیژني، د ملت د دښمن قبر ته ځي او بیا هغې ته د ملي شخص خطاب کوي، زه په دې نه پوهېږم چې دغه موږ به کله په دې پوه شو چې که د مجاهد کوم غلط کار کړی د هغې به د بغض الکینې نه موږ یو بل خاین ته ووایو چې دا سم دی. که مجاهد یو غلط کار کړی دی د معنا خو دا نه ده چې ډاکټر نجیب ښه انسان او ښه سړی و. که هغه مسلمان وی هغه به د لینن قبر ته سجده نه کوله، هغه به د لینن قبر ته تعظیم نه کو، درود به ورته نه ویلی. کاش کې د موږ دا دوستان لاړ شي هغه کلیپونه وګوري د هغې وخت کې، کاش کې د هغې د کورنۍ د غړو خبرې واوري چې هغې ښکاره درته وایي چې دی قرآن د خپل د مور د لاسه اخیستی دی او ټوټې کړی دی او ایسته غورځولی دی. نو نن چې هغه د سیاست لپاره د فریب لپاره یو دوه کلمې ویلي او د پنجاب خلاف خبرې وکړي، نو هغه نو بیا قهرمان شو. نو د دې لپاره چې زه چې کوم ځای کې خلقیان پرچمیان هغه څوک چې د وطن سره دښمني لري، په دې کې یو توپیر ما دا هغه دی چې هر هغه خلقی پرچمی چې په دې باندې اقرار کوي چې او زمونږ نظام راغی افغانستان خراب شو، دا مونږ نه خطا وشله، الله دې مونږ ته عفو وکړي او د افغانستان د جوړولو هوډ لري، نو موږ بندگان په هغې کې غرض نه لرو، الله به ورته عفو وکړي او دا کې چې په دې اقرار وکړي. که دا عین شی مجاهدینو کې اوس موږ خپله مجاهدین ناستو، مجاهدو کې که څوک غلط کار کړی دی، که رهبر دی کادي دی، موږ وایو چې دی غلط کار کړی دی. دا موږ تاسو ټولو باید خپل دنده وګرځو چې څوک ښه کار کوي او څوک بیرته د الله نه عفو غواړي، بخونکی الله دی، الله ته رجوع وکړي. نو د هغه خلقانو او د هغه خلقانو چې اوس هم په دوه خپې په یو موزه کې دي چې موږ که پاتې شوي وی نو افغانستان جوړېده، که ته پاتې شوی وی ستا نوم به اوس کریموف و امانوف و عثمانوف به و، اوس به افغانستان اسلامي خاوره به نه وه. آیا د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان هم هیر شول چې روسانو ونیول او مساجد رقاصخانې جوړې کړلې او د هغې نه شرابخانې جوړې کړې او د نومونه یې ورته بدل کړه او ژبه یې ورته بدله کړه؟ آیا د ده سره به زموږ توپیر وی چې موږ جهاد نه وی کړی؟ آیا ډاکټر نجیب په هغه وخت کې مسلمان و چې کله د کمونستان له خوا نه راغی او د اکثر رئیس شو او په پلچرخي کې انسانان یې تر پښو لاندې وژل؟ تاسو چې په دې باور نه کوئ لاړ شئ د والي روشندل خان کتاب ولولئ چې په هغې په پلچرخي زندان کې د ډاکټر نجیب د ظلمونو په باره کې څه لیکلي دي چې دی به راتله څه رقم حال به یې جوړوه د تحقیقاتو په وخت کې به چې تر څو به د انسان نه وي چټلي لا نړه وینې به لا نړه او په خپل وینو او په چټلۍ کې به پرون دا به د هغې د سر نه د بوټانو عسکري بوټان سره راکوزېدنه. نو دا مونږ تر کومه تاسو ته دوستان ته وایو تاسو په هغې باور کوئ که نه کوئ دا ستاسو دغه ده. نو د داسې خاینانو سره ما ته مشکله ده چې زه راشم او برنامه وکړم، د همده لپاره ما یې دې نه ډډه کړې ده او زه ګډون نه کوم.
حسن علي ورور دویمه پوښتنه هم چون مهمه و دا مې راواخیستله. ما تاسو ویلو چې کوم پوښتنې مهمې هغې زه رااخلم. پوښتنې ډېرې زیاتې وي، بعضې مې پرېښې دي، انشاءالله سبا به یې راواخلم. د حسن علي دویمه پوښتنه په دې مهمه وه چې تاسو معلومه ده د لنډو ورځو کې د ازبکستان نه و د افغانستان هلیکوپټرې امریکې اخیستې دي او ویوړلې او هغې ورته ورکړې. نو دې پوښتنه دا ده چې پخواني نظام د شکست پر وخت له ځان سره لسګونه الوتکې وتښتولې تاجکستان او ازبکستان ته، او اوس له هغې جملې څخه 7 الوتکې بیرته امریکا ته وسپارل شوې. د ازبکستان حقوقي بڼه دغه کار حقوقي بڼه لري او که نه؟ حال دا چې ازبکستان د روس مستعمره ده، نو بیا څنګه امریکا سره قوي اړیکې لري؟ روسیه ولې د ازبکستان مخه نه نیسي؟ د امریکا او د دوی دوستي په هکله معلومات راکړئ. اول خو دا تاسو ووایم چې ازبکستان د روسیې مستعمره نه ده. دا باید دا غلط فهمی لري کوي. دا دغه مستعمره نه ده. مستعمره و د افغانستان د جهاد نه پس په 1990 کې د آزاد شو، مګر د تاثیر لاندې ده، ځکه دا سیمه د روسیې د تاثیر لاندې ده. نو د ده لپاره مګر مستعمره نه ده. اما په تیرو 20 کلونو 10 کلونو کې چې روسان تضعیفه شوي او د نوي اسلامي نظامونه جوړ شوي، دوی د امریکایانو سره اړیکې جوړې کړي دي. تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د ټولو او امریکایان هلته راغلي ځینې اډې هم جوړې کړي دي، کوم نقدي مرستې ورسره کوي، نظامي مرستې ورسره کوي. فلهذا دوی هم د روسیې سره ښې اړیکې لري او هم د امریکې سره. خو د روسیې نه په دې یاره کوي چې روسیه ورته لنډه ده، په جوار کې ده او امریکا لرې ده، نو دوی یریږي چې یرغل لاندې رانشي. مستعمره یې نه ده. راځم اوس ستاسو پوښتنې ته چې دویم جزم دا و چې تاسو ویل چې ولې روسیه مخه نه نیسي. روسیه په دې مخه نشي نیولی چې روسیه نه غواړي مستقیما د بل چا د موضوع لپاره هلته مداخله وکړي. دا د افغانستان موضوع ده او روسیه د هغې لپاره ازبکستان ځان نه خفه کوي چې ته ولې د افغانستان تیاري کوې، ځکه چې روسانو سره په خپله 15 تیارې دي. نو زه راځم دې متعلق چې ولې دا تیارې ورکول کېږي. حقوقي او بینالمللي دغه عده څه دی؟ په نړیوال قانون کې خو دوه حالت دي. یو دا چې د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې ته راشي او نظام ونیسي، یو دا چې یرغل پې وکړي. زمونږ افغانانو لپاره خو که ملګرو ملتونو اجازه ورکړي چې افغانستان باندې یرغل وکړي، موږ خو هغه نه منو او هغه غندو، ځکه چې ملګرو ملتونو خو دا حق چاته نشي ورکولی لاړ شه فلانی ملک ونیسه. آیا دا کار د چین سره کولی شي چې شورا د امنیت ووایي چې چین به لاړ شي ونیسئ؟ نشي کولای. چینی منی نه منی، روسی منی نه، کاغی نه منی، خو افغانستان هم نه منی. فلذا دا خبرم بالذات غلطه ده چې د ملګرو ملتونو د شورا په اجازه سره موږ افغانستان نیولیو. نو که داسې لاړ شي چین هم ونیسه، کنه چین کې تاسو خوشحاله ناستئ. خو خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې دوی نو راغلي، هلته کوم داسې مساوده وجود نه لري، قرارداد وجود، ملګرو ملتونو اجازه نه ورکړي. امریکا په خپله راغله، افغانستان یې ونیو او د دسمبر 2001 کې چې شورای امنیت ته لاړه، هلته یې ښکاره اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د قانون تر لاندې ما افغانستان اشغال کړی دی. افغانستان اشغال شوې سیمه ده. کله چې اشغال شوی سیمه وسی، په هغه وخت کې د هغه ځان ته ځینې حقوق لري چې د هغې د قوانینو احترام به هم دی ساتي، د خلکو د رسوماتو احترام به هم ساتي، د مراودوم، او دا د ملکیت نه دی بلکې دا یو امانت غوندې د سره دی که هر وخت یې د دنه ازادیږي. اشغال دی خو د ملکیت نه دی. نو په هغه صورت کې چې دلته دی کم کار کوي، کم مصرف کوي، کم دا کوي، هغه د دې خاورې حصه ګڼل کېږي، ځکه دا اشغال کړی ده، دی پې مصرف کوي. راځم دلته چې اوس د دې تیارو متعلق دې کې 3 نوع تیارې دي. دا 3 دسته تیارې دي. یو هغه تیارې دي چې د ترمیم لپاره وړل شوې وي، هغه هم هلته دي، ځکه چې دا بعضې اکثره د روسي تیارې وي، د ترمیم ضرورت و. دویمه ډله هغه تیارې دي چې امریکایانو روسانو ته آرډر ورکړی چې 15 تیارې د افغانستان لپاره جوړه کړي. د روسانو تیارې چې دي هغه نسبت امریکایي تیارو ته وزن زیات جګوي. امریکایي تیارې 1 تر 8 ټنو پورې جګوي، روسي تیارې 15 ټنه جګوي، او دا جګو مرتفع غرونه لکه د پامیر نه هم ځان اړولی شي. نو د ده لپاره دغه تیارې د هغې سیمو لپاره په کار وي. امریکایانو 15 هلیکوپټر هلته آرډر کړي و. دا دویم نوع شو. یوې د ترمیم لپاره تللی دي، یوې آرډر کړي دي. دریم نوع هغه دي چې د امریکایانو د شکست په وخت کې د افغانستان نه واخیستل شولې، ویوړل شولې، چې په هغې کې هلیکوپټر هم دي او 50 نور وړې غټې جنگي تیارې هم دي. اوس دې کې دا حالت دی چې هغه تیارې چې امریکایان وایي چې
منګه آرډر کړی وي قرارداد منګه د روسانو سره کړی دی او پیسې منګ ور کړی دي دا زمون مال دی دا د افغانستان مال نه دی دویم هغه دی چې د ترمیم لپاره دی ترمیم والا تیاری دا د افغانستان ملکیت دی هغه تیاری چې د جمهوریت د سقوط نه پس مخکې د سقوط نه ویوړل شولې هغه هم د افغانستان ملکیت دی لپاره دی چې پیسې امریکا ور کړی و خو ملکیت د افغانستان دی ځکه افغانستان اشغال او دلته چې امریکا کومې پیسې لګولي خو نوم اخلي چې ما افغانستان کې 2300 میلیارډ لګولي یعنی د افغانستان په نوم لګولي نو څنګه مال د امریکا شو دا مال د افغانستان کیږي نو د نړیوالو قوانینو لاندې معذرت غواړم اشغال شوی خوره کې چې ته مصرف کوي هغه د هغې خاورې ملکیت ګڼل کیږي هغه ته بیرته نشي اخیستلی او ګاونډیان دا حق نه لري چې دا منتقل کې بیرته ورکي لکه ازبکستان یا تاجکستان چې کوم جهازونه هلته دي دوی نشي کولی د امریکې ته ورکي ځکه دوی باید هغې ته ووایي چې دا د افغانستان امانت دی موږ سره دی مګر چون افغانستان ضعیفه ده نړیوالې اړیکې نه لري او نړیوالې اړیکې په دې باندې د تصمیم نشي نیولی دوی شورای امنیت ته نشي تللی دوی ملګرو ملتونو ICG یعنې محکمې ته نشي تللی نو د دې بابت نه تاجکستان او ازبکستان اعتنا نه کوي امریکایان اعتنا نه کوي او دا شی هلته سپارل کیږي کنه که افغانستان قوي وی او دوی دا نه ورکولی تاجکستان او ازبکستان امریکې ته ویلی شو چې دا درسته پیسې تا ورکړي خو دا د دې خاورې امانت دی که ته وایې چې مې ورکوو موږ به دې ته نه ورکوو خو کولی شو چې په خپله وساتي یا د ملګرو ملتونو شو دغې ته یې وسپاري د هغې تر چتر باندې دا د افغانستان امانت هلته وسي او دا هلته به وایي نو په دې اساس باندې دا کېدلی شو هلته پات شي خو یو ټکی دلته دی چې تاجکستان او ازبکستان لپاره دی چې امتیازات واخلي د امریکا نه دا کار یې کړی دی بله خبره دا ده چې ټرمپ چې دا ویلي چې زه د افغانستان نه اسلحه بیرته اخلم هغه اسلحه کې څه شی نشته دی چې امریکا یې بیرته ویسي او هغه دومره تمایل ورته نه لري ځکه چې مخکې 50% چې وړې وه هغه امریکې ته نه ده وړې د پاکستان تاجکستان او ازبکستان کې تقسیم کړې ده او حتی تر TTP پورې هم ورکړ شوې ده او داعش ته هم ورکړ شوې ده او دا د امریکایانو په موجودیت کې هغې وخت کې طالبان لا نه و راغلي دا ورکړ شوې ده نو د دې اساس باندې دا موږ ویلی شو چې دا د دې لپاره ټرمپ کړی ده چې هغه وایي چې زه د خپل اسلحه د افغانستان نه راوړم چون دا هلیکوپټر د افغانستان دي او د امریکې په پیسو باندې اخیستل شوي دي په لحاظه دی وایي چې دا زه دا د وړم او خپل او دی چون د قیمت هم زیات دی او تیاري دي استفاده دي کیږي دغه اسلحو نه استفاده امریکا نه کوي په دې چې هغه استعمال شوي هم دي او دومره قوي اسلحې نه دي اما تیارو دا خپل مملکت ته وایي چې دغه د ما راوړلې ما خپل تیارې مې د افغانستان نه راوړې دا د افغانستان تیارې مې موږ ورته اخیستې وي د ده لپاره دا کار کوي تاجکستان او ازبکستان د لپاره همکاري کوي چې د امریکې نه یو څو پیسې ترلاسه کړي هیله ده چې برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ کره معلومات بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي کلتوري اقتصادي چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو شتم د ستاسو د پښتنو سره ستاسو حضور کې حاضر یم د نن په برنامه کې کوشش کوم چې زیات نه زیات پښتنو ته ځواب وایم د ده لپاره مې نن د سره سنگر جهادي خبرونه نه دي راخیستي هغه به انشاءالله سبا ته بیا زه د نن او د سبا یو ځای تاسو ته در وړاندې کړم د لپاره چې پښتنې ډېرې زیاتې شوي دي اوس مې کوشش کړی چې یو 40 پښتنې چې لنډ ځوابونه ورته وشم ویلې راخیستي مې دي ځکه چې پښتنې ډېر زیات دي په صلحاو کې دي او بعضې دوستان ته چې د پښتنې ځواب یې ورنه کړي بې ادبۍ ته لاس ور اچوي او زه فکر کوم چې اخلاقي لحاظ نه دی دوی حق نه دی که دوی پښتنې حق لري زه د ځواب ورکولو او نه ورکولو حق لرم چې چاته ځواب ورکوم که چاته نه ورکوم مګر زه کوشش دا کوم چې ځواب ورکم هم دلته هم په هملته په دغه کې بعض وخت کې کومنټسونو کې ځواب ورکوم کار خلاص شي اسانه شي د هغې مطلب پښتنه ده او که دا منه وغواړي چې زما نوم واخله جواب راکړه بیا هغه کارم کوم خو د بعضې دوستان پښتنه کوي زه بعض وخت پښتنه نه ګورم ما مخې ته نه راځي نو بیا خبره بل خوا ته وړي هغه ښکاره کوي چې د خپل اخلاق او د کورنۍ درجه او سطح یې څومره ټیټه ده ځکه د پښتنې ځواب نه ورکولو ته څوک حق نه لري چې ستا خور مور او پلار ته خوله ور واچي او کنځل وکړي نو په عین حال کې
په بعض وخت کې چون برنامه زما ډېری دي ذهني فشار زیاتی بعضی ټکی رانه پاتې کیږي یا خطا کیږي په هغه کې بعضی دوستان داسې کلمات استعمالي چې هغه نادرست دي فرضاً ما ویلو چې کله ملا عمر د مړینې دغه وشو پس لاغنه ملا یعقوب باندې بحث وشو او ملا هیبت الله راغی ما هغه لږه وخت مقطع زمانی کې چې ملا اختر منصور او هغه زما ذهن نه وته وانه دلته ورونو راته په نامه د روشن پښتون لیکلي ته دروغ ولې وایي تا دروغ وویل د ملا عمر نه وروسته خو اختر راغلی وروره د دروغو ته ضرورت نشته دی زه ضرورت هم نه لرم چې دروغ وایم که زه ماته اختر کم ګټه راسي او ماته هیبت الله کم ګټه را رسي خو دا د تاریخ مسله ده او تاریخ باید سړی درست وایي تاسو دا ویلی شو چې وروره ته اشتباه وکړله یا لفظي غلطي دې وکړله خوله د سړي دغه کېږي ذهن نه وځي نو د دروغو دلته گنجایش نشته دی ځکه چې دروغ هغه شي ته ویل کېږي چې ته په حقایقو باندې سترګې پټوي تا ته معلوم یو شی او ته نه وایي یو شی چې ذهن نه وته یا دروغو کې نه راځي ځکه زما په دې کې پټولو کې ضرورت نشته چې دروغ وایم دا تاریخ دی او تاریخ باید سمي نو د ملا عمر نه پس ملا اختر منصور یو څو مودې لپاره دغه چې بیا امریکایي په ډرون کې ووژل شو بیا نو هغه نه پس بیا ملا هیبت الله تعین شو خو په دواړو دورو کې هم د اختر منصور په دور کې هم د هیبت الله په دواړو کې ملا یعقوب مطرح شوی و خبره چې باید د مشر شي خو بیا پرې نه خودل شو نو دا ټکی زما ته بالکل واضح و چې هدف مې دا و چې ملا یعقوب باندې ټینګار شوی و خو هغه د عیسی کسانو پرې نه خود د دغه وضاحت مې کوه او یو بل ورور په ډېر احترام سره لیکلی و چې اختر منصور نه مخکې هیبت الله د هیبت الله نه مخکې اختر منصور راغلی نو دا ورور ډېر په احترام سره لیکلی خو دا یو ورور روشن پښتون داسې لیکلي چې دروغ ولې وایي نو دا هغه ډېر ګستاخانه خلک چې هغه د فامیلي تربیه او آداب ډېر ټیټي داسې دغه کوي راځم هغه دوستانو ته چې مسیجونه کړي دي د مختلفو ملکونو نه لکه فهیم خان د ایټالیا نه پیغام کړی دی او ویلي چې ستاسو برنامې ګورم استایلی دي او ویلي دي چې خلیفه غواړو یعنی خلیفه سراج الدین غواړو به دومره لنډې لیکلي دي دا هر څوک خپل دغه لري د افغانستان ملت د حق لري چې څوک غواړي څوک نه غواړي نور آغا خاکسار د یونان نه د سنتوریزین ټاپونه لیکلي چې برنامې د ګورو خوښو او په حساب دعاګانې راستولي رفیق ورور د جرمني نه د برنامو توصیف کړی دی او د بریا غوښتنه کړې ده همدارنګه فضل واحد احمدزاد ورور د فرانسې نه توصیف کړی د برنامو ویلي دي چې د خوشحالي سره اوري دانشمل ورور د دوبۍ نه د برنامو ملاتړ کړی دی او همدارنګه الینګار ورور الینګار 55 د پاسون هڅې ستایلي دي او ویلي دي چې تاسو دا کوشش چې دی دا د پښتنو په پاسون کې او په بیداری کې لویه دغه ونډه لري او د دې ستاینه کړې ده چې پښتانه باید را بیدار شي او لر او بر سره یو شي د ډېرې پښتنې تکراری دي هغه موضوعات دي چې ما په بحث کړی دی او څو ځلې مې په بحث کړی دی خو دوستان برنامې نه ګوري په پټو سترګو راځي بیا هغه پوښتنه کوي تاسو برنامې وګورئ که ستاسو سوالونه ځواب پکې نه و بیا هغه پوښتنه وکړئ کمې پوښتنو ته چې ما تفصیلي نه تنها چې په خپلو دغې برنامو کې مې ځواب ورکړی دی بلکې د بینالمللي تلویزیونونو په سطحه مې هم بار بار ځواب ورکړی دی نو هیله ده چې تاسو که زما برنامې نه ګورئ بینالمللي برنامې خبرونه وګورئ هلته دا موضوعات چې تاسو را یادوي کوئ اکثرا ته ما ځوابونه تفصیل سره ورکړي دي او تاسو د قناعت وړ به انشاءالله وګرځېږي صالح محمد صابر ورور لیکلي دي چې احمد شاه درانی ادعا کړې ده کوچنی اختر وروسته به موږ په ارګ کې یو کوم زرغون څراغ ورښودل شوی دی قدرمن وروره داسې کسان چې دي دا د موسمي په دغه دي مړزان دي او دی سروبر نه لري دی داسې کسان ته نه چا چراغ ښودلی نه څراغ ورته ښیي دغه احمد شاه درانی چې درانی تخلص کوي دا په قوم درانی نه دی دا قزلباش دی
حتی نوم احمد شاه نه دی، د نوم صدیقی دی. دا د جمهوریت په وخت کې د لوی پول شویو پیسې شویو یعنی پیسې صرافي کولې په میلیارډونو ډالر چې د افغانستان نه وتی، دغه احمد شاه درانی په هغه کې لاس درلود. د هماغې لارې نه دی میلیارډر شوی دی، دی کرزي ته غني ته او هر هغه بل غلطه لکه بسم الله غوندې، لکه سیاف غوندې، لکه همدارنګې عطانور غوندې، همدارنګې د څه چې د غله تاسو ګورئ په د جمهوریت په وخت کې چې وو، که بلډوزر و که ظاهر قدیر و که دا ټولو کسانو ته دغه سړي پولشویي کړې ده، د دوی پیسې د افغانستان نه ایستې دي او دا د منتقلي کړي دي او د ده نه د کافي پیسه ترلاسه کړي او د میلیارډر شوی دی او د هماغه پیسو په سر باندې په افغانستان لوبه کوي. نو د پیسې ورکوي، خلک په بیه اخلي. تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې هم ځینې تحلیلګران دي چې ځانونه خو ډېر سیاسي او پوه نیسي، ډیپلوماتان نیسي، اما د دغه احمدشاه دراني په لاس خرڅ شوي دي. دغه احمدشاه دراني په کسانو ماته هم تماس نیولی دی چې راشه پیسه هم د هر څه د هر رقم شی چې غواړي. خو بعض انسانان دي چې خپل ضمیر او نفس خرڅوي او بعضې نه خرڅوي. ذاته د داسې خلکو سره خبرو ته حاضر نه یم، پیسې خو یې لا پرېږدئ. نو دا د دوی ته کوم څراغ نه دی ښودل شوی، دا خوبونه به دوی ګوري او چون ډالر ورسره ډېرې دي، ډوډۍ غذا ښه خوري، خوبونه ښه ګوري. نو ارګم کله کله خوب کې ګوري، خو بیا کله چې تشناب ته شي خپی په کمود کې بنده پاتې شي. کابلی جانان ویلی دی آیا خپل ژوند کې به لوی افغانستان ووینم، لر او بر به هیله به مو یوه شي، پوره شي. آیا دا هیله به زمونږ سر ته ورسیږي چې لوی افغانستان ووینو او یا نه دا یو خوشبیني ده چې موږ ته راکول کیږي؟ زه آیا دغه آرزو په زړه کې وساتم؟ بالکل آرزو ساتلو کې کم مشکل نشته دی. دا هیله باید زمونږ ژوندی وسی، دا زمونږ او تاسو خاوره ده، دا به یوه کیږي او دې ته به کار کیږي او دې ته دی دام لیکلي چې 80 کاله دا خوب موږ ته ښودل شوی دی. خو دا 80 کالو کې ډېر شرایط او جریاناتو فرق وکړه. په افغانستان باندې یرغل وشو، جهاد راغی، امریکایانو یرغل وکړه، جهاد راغی، نو پاکستان ته موقع پیدا شوله. اوس انشاءالله دا موقع به د افغانانو چې افغانان به په خپو ودرېږي او پاکستان به وهل کېږي او لوی افغانستان. او پخوا د کوزي پښتونخوا پښتنو ځان نه حرکت نه ښوده، نن سبا د هغوی حرکت زموږ تاسو نه قوي دی، غټ دی او دوی د لر او بر خبره کوي، بیرق یې پوګه اچولی، نو موږ ورسره ضرور ودرېږو. حسن علي ورور ویلي ستاسو پروګرامونه ګورم، د ګډون لپاره کم کار ډیر مهم دی؟ شیر کول، کومنټ کول یا لایک کول. دی ویلي دي چې ستاسو ډیر ښه دوست سمسور صافی په خپل برنامو کې تلوي بهار تلویزیون کې ټینګار په لایک باندې کوي. نو کوم یو موږ کورونو څوک چې کوم یو شی کولی شي، شیر خپل ځکه ګټه لري، کومنټس خپل په ځکه دغه د هغې کې ماته ستاسو نظریات معلومیږي، خو بد راته معلومیږي. شیر کې دا نظریات نورو ته رسیږي. لایک معنا دا ده چې تاسو برنامه خوښه کړله او زما په نظر که د ټولو نه سبسکرایب کوي، اشتراک پکې وکړي چې تاسو پکې عضو شئ، چې تاسو برنامې ورسیږي، دا به د ټولو نه مهم وي. یعنی یو سبسکرایبشن کول، سبسکرایب کول یعنی اشتراک کول ډېر ضروري دي، او بل دا دی چې لایک کول دویمه درجه کې، شیر کول په دریمه درجه کې او کومنټس په څلورمه درجه کې. دارنګې دا فایده کوي. عبدالعزیز وزیری زاده ورور لیکلی امارت د اعلان وکړي چې افغانستان نور پلارانو د لورانو ولور د نخوري، یعنی د ولور مسله باندې کړی دی. د متعلق لاند ورته وایم چې په دې کې فرمان راغلی دی، بالکل ولور اخیستل او دا بالکل حرام او ممنوع نیول شوی دی او د اجازه نشته دی چې څوک خپل په لور باندې ولور واخلي. هماغه څه مهر چې دی شرعي هغه به تعینېږي او مهر به خپل انجلۍ ته ادا کیږي. په دې څه کې فرمان راغلی دی، دا تاسو بې خبره سئ، لاړ شئ فرمان وګورئ، تاسو دا سوال پوښتنې جواب تاسو ته لاسته راځي. یوزر مول وی ډاکټر، دا هر څوک چې دی وروره خپل نوم واضح ولیکئ، څه د پردو شاته پټېږي د ملا هیبت الله غوندې د واضح خپل نومونه ولیکئ چې موږ ستاسو نوم واخلو او پیدا وکړو. نو دا یو کوډ دی، یوزر مول وی ډاکټر. د لیکلي دي چې ولې دا جهاد او د حملې په پنجاب کې نه دغه کیږي او پنجاب حملو باندې الته باید حملې شروع شي، تر څو چې دغه کم حملې چې په پښتنو باندې کیږي او پښتانه پکې وژل کیږي هغه په حساب کم شي. بل ماته دا لیکلي چې
تا د پنجاب کې عملیات شوي دي خو تا ذکر کړي نه دي. کوم وخت چې ماته راپور را ورسیږي وروره زه هغه ذکر کوم، ماته چې خبر راشي زه هغه ذکر کوم، چې ما سره خبر نه نو زه به د ځانه څه شی جوړ کړم دروغ به تاسو ته وایم. دې بیا دا لیکلي دي چې په پنجاب خواته جنگ تللی دی، راکټ، پیکا، لیزر او ټارګټډ کیلینګ چې دی یعنی په هدفمند وژنې دا هلته زیاتې شوي دي. حافظ ګل بهادر یو ډلې د قادر ګربز په هغې باندې هلته په پنجاب کې عملیات کړي دي. دا د ښه خبره ده، خوشحالۍ ځای دی لپاره دی چې تر څو د عملیات پنجاب ته لاړ نشي موږ او تاسو د پنجاب د دغې غلامۍ او د ستونزو نه نشو خلاصېدلی. وزیر ورور لیکلي دي چې نن راته خواږه ملګري شهیدان شول، سخته ورځ ورا باندې شهید یونس او شهید نصرت د ملګري شهیدان شوي دي. نو د وزیر ورور ته سره خواخوږي لرو، د دواړو ورونو ته شهید یونس ته او شهید نصرت ته چې زموږ ورونه هم کیږي د شهادت مبارکي وایو او دا د خدای په لاره کې او د وطن د ازادۍ لپاره او د پښتنو د خپل د خپلواکۍ لپاره دا وینه او دا شهیدان خو به ورکول کیږي. نو دا همدا لاره ده، الله دې شهادت قبول کړي. کندزوال لیکي دغه چې وایي امارت نظام به چپه کیږي او بیرته جمهوریت راځي، نو جمهوریت سابقه غلبه بیا راځي، امارت چې چپه شو نو بیا به حالات کوم خواته ځي. اول خو وروره ما هېڅکله نه دي چې امارت چپه کیږي او دا د دې غوښتنه موږ کړې او نه د دې هیله لرو او دعا کوو چې خدای وکړي داسې کوم شی ونه شي. او امارت ته دا همیش وایو چې که ته خپل کړنې سمې نه کړې نظام دی خطر لاندې دی، مګم دا خبره هم څنګ کې کړې ده چې نظام کې بدلون راتلونکی دی او دننه نظام کې بدلون ترمنځ او چپه کېدلو ترمنځ د فرق دی. چپه کېدل معنا دا ده چې یو شی به کاملا د منځه ځي، بدلون معنا دا ده چې شی به همدای خو تغییر به پکې راځي، دغه تګلاره کې به تغییر راځي. په لحاظه د چپه کېدو خبر موږ نه ده کړې، د بدلون خبره مو کړې ده. وارث کاکا لیکي چې پاکستان خرابېدو خبر باندې ډېر خوشحالېږم، څنګه کولی شو چې له منځه یوسو، څومره وخت به ونیسي. دا وارث کاکا پوښتنه ده. په همدې رنګ د احسان امیري پوښتنه هم بالمثل ده، د پاکستان سقوط به څه وعده وي او تخمین کولی شي. آیا دویم ده، آیا دا یو خیال دی او رویا ده چې موږ به په ورګورو چې پاکستان به سقوط وکړي. د وخت او زمان خو تاسو څوک نشي ویلی چې دا به کله دا وکړي. خپل امریکا 50-60 کالو نه دا پروګرام دی چې پاکستان باید د منځه لاړ شي، تجزیه شي. یعنې دا خبر زه تاسو کوم دا زمان نه ده، دا د امریکې د تنګترانو تنګ ډلې ذهن دی چې هغوی دا وایي چې د پاکستان باید نه وسي، تجزیه شي او تقسیم شي او دې دپاره هغوی برنامه هم لري، پروګرام هم لري. او تاسو د ویکیلینکس کې په دې متعلق د وزارت خارجي د امریکې مراودې چې وګورئ هلته کافي اسناد تاسو ته لاسته راځي چې دا نظریه په امریکې کې موجوده ده. نو د امریکې د پروګرام لاندې د 2015 نه تر 2025 باید پاکستان په نقشه کې نه وسي، چې 2025 روان دی او د پاکستان حالت هم تاسو معلوم دی ډېر خراب دی. اما خپل د احمد میر چې د پاکستان یو لوی ژورنالیست دی، که د هغې کتاب ته لاړ شي او د هغې دغه نوي آرټیکلونه چې څو میاشتې مخکې لیکلي وګورئ، هغه وایي چې پاکستان به تر 2030 پورې د دنیا په نقشه کې نه وځي. نو د دې د هغې دواړو پیشبین د امریکې او د حامد میر چې د پاکستان لوی ژورنالیست دی د هغې په دغې وګورو، نو پاکستان که ذریعه لري خو په نقشه کې به نه او د منځه به ځي او تجزیه کېږي، سندودش به جوړېږي، پنجاب به وړوکی پاکستان پاتې کېږي او خیبر پښتونخوا او بلوچستان به د افغانستان سره ملحق کېږي. دا ایدې هغه لنډه دغه ده. لطیف الله پښتون وایي که هیبت الله خان نه د سلطان لقب ورکو یا که هیبت الله خان ځان ته د سلطان لقب ورکي، نو د حکومت به په کوم مملکت سره شباهت ولري. اول خو د سلطان دی تیار ځکه چې مطلق العنان دی. بل دا دی چې د امیرالمؤمنین خطاب ځان ته اخیستی. امیرالمؤمنین خطاب د سلطان نه اوچت دی په دې چې دې کې ته لوی ساحه ستا د کنټرول لاندې راځي. سلطان کې ته د یو مملکت سلطاني او که امیرالمؤمنین نو ته دا د ټولو مسلمانانو کې، نو دا د امیرالمؤمنین ټایټل ځان ته ورکړی دا ډېر لوی دی نسبت د سلطان ته. او که فرضاً دی سلطان شي یعنی ځان ته پادشاه خطاب وکړي، نو دا به بیا د عمان د سلطان غوندې به یو سلطاني چې کوم دومره لوی صلاحیت به نه لري، محدود وي
او د پیساب پادشاهي سلطنتي نظام وي او په هماغه سلسله به د مخکې ځي. په نړۍ کې داسې نظامونه ډېر زیات موجود دي. رحیم الله زازی ورور وی تاسو په یو برنامه کې د اردوغان په اړه ویلو چې هغه سل کلن قرارداد چې د دوی وو هغه به دغه شي منسوخ بشي او ترکیه به ترقی خواته لاړ شي. بلکل وروره دا خبره ما کړې وه. د لویزان قرارداد هغه وخت پوره شو په 2023 کې او هغه ختم شو او د امریکا او اروپا چې غوښته چې هغه تمدید کړي تمدید نشو. نو د ترکیه چې کوم امتیازات درلودل هغه بیرته ترلاسه کړي. د فاسفورس په بندر کې د کسپین د اوبو لاره کم د اوس د هغې کشتیګانې په خالته نشو ودرېدلی، د هغې نه ټکس نشو اخیستلی. اوس کشتیګانې ځي راځي ټکس اخلي، خپل د پټرول ایستلو اجازه ترلاسه کړې ده. نو دا چې فرضاً علني تاسو کوم شی نه ښکاري مګر دا د ترکیې په اقتصاد کې کافي رول لري او هلته پیاوړتیا خواته روان دی. خو د دې دا اول کال دی، دا کم از کم یو 15 کاله نیسي چې د دې د نتایج راووځي او دی ځکه 100 کاله یې دی نه دا حقوق اخیستل شوي وو. اوس به دی باید کار وکړي چې معادن راوباسي. خو د فاسفورس بندرګاه په لاره کې هلته د کشتیګانو تګ راتګ اوس آزاد دی، خپل ټکس پې باندې اخلي او بندرګاه کې خپل کشتیګانې ودرې په هغې ټکس اخلي. بدلون راغلی دی خو تاسو ته اعلان خو داسې علني نه دی چې هر ورځ کوم شی راشي او تاسو په هغې خبرونه نړیوال تعقیب کوي، تاسو دا معلومات لاسته درځي. خالق ورور 5757 یعنی 550 آیا طالبان به د نجونو ښوونځي پرېږدي؟ زما په نظر باندې دوی خو نه پرېږدي او همدا به د دوی د نظام د سقوط باعث ګرځېږي یا د بدلون باعث به ګرځېږي. نظام کې به بدلون راځي. یعنی دغه حالت نه به دوی دغه کېږي ځکه چې دوی دا ښوونځي نه پرېږدي. دې باندې ما بارها بحث کړی دی او تاسو کولی زما برنامې هلته وګورئ. افغان ورور وایي آیا تاسو څومره زموږ خپلواک اسلامي او اسلامي نظام ته آیا تاسو څومره زموږ د خپلواک او اسلامي نظام نه راضي یاست؟ وروره نظام اسلامي دی مګم کاملا اسلامي نظام په دنه دی چې د قرآن او د سنت نه تخلف چې کله کېږي هغې ته اسلامي نظام نشي ویلی. کله چې قرآن تا ته د تعلیم اجازه درکوي، تا ته د ملت ته د حق اجازه ورکوي، د قانون اساسي باید ته ولرې، ملت ته باید رجوع وکړي، د هغې باید خبرې ته غوږ کړي. کله چې ته دا کارونه نه کوې، ته د ملت د هغې په خلاف ځې او د قرآن او د حدیث مطابق تعلیم چې اجازه د هغه نه ورکوي، نو ته ځان ته بیا اسلامي نظام نشي ویلی. په دې اساس په دې ټکو کې زه ترېنه راضي نه یم. په نور دا چې جهاد یې کړی هغه درسته خبره ده، دا چې ښې پروژې لري دا ښه خبره ده، مګر هم د دغې بابت کې ترېنه راضي نه یو. RGH وایي اجتهادي عملات د دښمن ملا ماتوي. که چیرې په پنجاب کې عملیات شروع شي نو پښتونخوا به ترېنه بچه پاتې شي. دا ښکاره خبره ده چې که هلته دا شي خو تر اوسه پورې دا نه دی کړی، هلته دوی دومره لاسرسی نه لري. په دې باندې زه خپې داسې نه پوهېږم چې څه ستونزه ده، خو کېدی شي د استخباراتي مسایل هم منځ کې ووسي. او ورو ورو مخکې م تاسو خبرونه کې وویلې چې هلته هغه ورور چې مخکې دغه کړی و اشاره یې کړې وه په نامه د یوزر MO ډاکټر، هغې دا ویلو چې عملیات هلته تیز شوي دي. حافظ ګل بهادر ډلې هلته عملیات شروع کړي دي او که چېرته انتحاري عملیات هم تیز شي نو بیا بدلون بالکل راتلونکی دی په پاکستان کې. مسعود صافی وایي آیا د نوي رهبرۍ راتګ ضروري بولئ؟ طالبانو لیگ د دې دا پوښتنه بیا نه ده پوره شوې. دومره ما واخیستل آیا د نوي رهبرۍ راتګ ضروري بولئ؟ بیا د طالبانو لیک مې چې نوی رهبر اولین بیان کې دغسې یو شی ګډوډ لیکلی دی چون قطع شوی دی، بیان پوره نه دی، هغه ما وانخیسته. خو د دې هغه لنډه پوښتنه دا ده چې بدلون بالکل لازمي بولو چې باید د نوی مشر د منځ نه راوچت شي، غیر د هغه نه دا نظام سمې خواته نه دی روان. اسرار باغي لیکي آیا هیبت الله شته او کنه؟ که شته نو ولې بیا پټ ګرځي؟ نعوذ بالله څه خدای خو نه دی. نو په پټ سړي باندې به څوک باور وکړي؟ قدرمن وروره دې متعلق هم ما کافي خبرې کړي دي. ملا هیبت الله شتون لري نه لري او دا څوک دی، ولې مخ پټوي؟ په دې موږ تاسو متفقه شو چې دا شرعاً درست نه دی او دا باید د ملت منځ کې اوسي.
ماین ګراویټي لیکي چې ملا یعقوب د ملا محمد عمر زوی دی. آیا دغه وضعیت ته تغییر نشي ورکولی چې هیبت الله لرې کړي او خپل یو بل څوک خپل هم نه غواړي بل څوک کینی؟ بالکل وروره تغییر لازمي دی، خو ملا یعقوب په یوازې نشي کولی او نه غواړي چې وی کې، ځکه چې په د نفاق کې بیا د نظام ضرر ډیر زیات دی. د ده لپاره دوی احتیاط کوي که دغه بدلون دسته جمعي وسي بهتره ده. ملتانه ملا یعقوب په یوازې ځان نشي کولی. احسان امیری او بخیده دغه مې ویلی، ځواب مې ورکړی دی. بلخي ورور وی آیا حقانی ډله آیسای سره تړاو نه لري؟ پخوا د دوی تړاو درلوده، اما اوس نور د آیسای سره دې اړیکې نشته دی او د دې اړیکې دغه نه په اوچتو استخباراتي نړیواله سطحه جوړې شوي دي، په لحاظ آیسای ته ضرورت نه لري. خان صاحب جلب او جذب په خاطر کې نه کیږي چې کمې بلې خواته لاړ شو. نو د خان صاحب د پوښتنه چې ده وروره جلب او جذب په خاطر کې نه کیږي، د کوم چی شي جلب او جذب نه د مطلب دی چیرته غواړې لاړ شي او که دلته نه نو ته داعش ته به وروره دا خو ضرور نه ده چې یو ځای کې یو شی ونشي بل ځای ته سړی منډه کړي. قرار کور کې د کینه او بې ځایه کارونه مه کوه. که چېرته فرضاً اسلامي امارات لاس نشي نیولی نو داعش او بل خواته خو تګ نه، بل خواته تګ نه مطلب د څه دی؟ او دا که جلب و جذب نه کېږي، جلب و جذب څه مطلب دی؟ خپل مطلب اوس پوښتنه واضح ولیکئ چې زه واضح ځواب درته درکړم. سول ورور لیکي جمهوریت کې عالمان چا وژل او د ایاز ډاکټر ایاز په مثال ورکړی دی. په جمهوریت کې عالمان په خپل استخبارات د افغانستان همدغه امرالله صالح او د دې ډلې وژل او یو خداو چې لکه ډاکټر ایاز هم د جهاد طرفدارو او اسکله د طالبانو خلاف دغه نه کوو، د جهاد تایید کوو. فلهذا یو ټکی پکې داو، بل داو چې دی به عالمان وژل تر څو نور عالمان ته داسې دغه وکي او په عین حال کې دا تهمت په طالبانو وي او د علما د طالبانو خلاف کی. فلهذا دا کار خپل جمهوریت کې استخباراتو کوو او د دې مسؤل هغه یو. بریال شرنوال لیکي طالبان ولې د منظور پښتون خولۍ سره ضد لري؟ دا خو د افغانستان خولۍ د منظور پښتون په حق معلومات راکړي. د وروره دا ښکاره خبره ده چې دا خولۍ د افغانستان ده او د پښتون منظور پښتون سره مخالفت د دوه ټکو له وجې نه دی. یو خو دا دی چې دوی د ډاکټر نجیب دغه لري ملاتړ کوي. ډاکټر نجیب د افغانستان د ملت د قاتل په حیث باندې یو کمونیست کافر او د روسانو لاسپوسی و. نو په دې اساس باندې چې څوک د هغه سره ودرېږي د افغانستان د ملت مجاهد ملت هیڅکله ملاتړ یې نه کوي. بله خبره دا ده چې دوی د جهاد مخالفت کوي او د عدم تشدد پالیسي تر نړۍ کې تر ننه کم کامیابي نه ده ترلاسه کړې، نه په هندوستان کې نه په سویلي افریقا کې. که څوک ماته د ننسل منډیلا مثال راکوي، ننسل منډیلا عدم تشدد پالیسي درلوده خو خلکو ملت هلته ټوپک په لاس کړو او دغه سپین پوستان یې وژل، فشار یې پرې راوړه، در دې مجبوره کړه چې هغې ووتو ته ووتل. ننسل منډیلا نه دي مجبوره کړي، ننسل منډیلا سیاسي لوبه کړې ده بهر کې، اما نظامي لوبه دننه خلکو کړې. په هندوستان کې مهاتما ګاندھی عدم تشدد لوبه سیاسي لوبه کړې اما خلکو جنګېدلي دي. پاکستان کې همدارنګې سیاسي لوبه کړې ده، خلک جنګېدلي د خپل ازادۍ لپاره. نو دا رقم ته دغه مبارزات چې دي دا په عدم تشدد نه کېږي. په عدم تشدد کېدلی نو اوس به پښتونخوا ازاده وای. په عدم تشدد کېدلی ستا لویې جرګې فیصلې وکړې، منظور پښتون لاړه په سوریو کې پټ شو. د منظور پښتون په حق ما خپل نظریات چې ورکړي دوستانو باندې ښه نه دي لګېدلي، پې بد لګېدلي چې ما دا ویلي چې ماته د ده نه دا بوی راځي. ځکه چې د لویې جرګې کې تاسو وکتل چې بعضې شیان په دارنګې په ځای شو چې هغه د آیسای په غوښتنې سره و. نو دې کې زما دغه شته دی چې دې کې په دې حرکت کې هم د آیسای کسان ځای په ځای دي او دا حرکت ځي ته نه غواړي پرېږدي. نو عدم تشدد چې دی دا په اسانه باندې خپل اهدافو ته نشي رسېدلی تر څو چې نظامي مبارزه وجود ونه لري. محمد شریف اخونزاده لیکي د افغانانو د بد ناخوالې به تر کومه دوام مومي او خپل دښمنان به کله پیژنو؟ وروره دا خو غټه پوښتنه ده او ټول ته معلومه ده چې دا ناخوالې دي دوام لري تر هغه پورې چې موږ تعلیم عام نه کړو او اسلام په واقعي شکل کې خپل په وطن کې پیاده نه کړو، د اسلام نه ناوړې ګټې واخلو، موږ او تاسو کوم ځای ته نه رسیږو.
جاوید ورور وی تاسو جمهوریت نظام ته لاسپوس غلام حکومت وای او اوسنی امارت ته چې د امریکا، پاکستان، روسیې، چین او ایران استخباراتو جوړ کړي دته تاسو سوای. وروره جمهوریت ښکارا خبر و چې هغه اشغالګر قوا و افغانستان نیولې او هغه د لاسپوس نظام افغانان دغه په مقابل کې جنگي ودرېدل. هغه مستقیما افغانستان اشغال کړي او اشغال شوی نظام ته دغه نظام کسان ته بلاسپوس چې نه وای نو څه ورته وای. هغه لاسپوس او غلامانو او خپل امریکایي منی چې د ازما غلامانو او ځان سره په تیارو کې کینول یو لکه شل زره کسانو ټول نظام درته يرغمل کړو او هغه ځان سره ویول 30 میلیون د افغانستان ملت غلام نو. دا چې اوس فرضاً دغه نظام دا مستقیمه اشغال د افغانستان نه دی، دلته کوم بهراني قوا وجود نه لري. دا ښکاره خبره ده چې ایران هم پکې لاس وهنه کوي، پاکستان هم لاس وهنه کوي، لاس وهنه روسیه هم کوي، لاس وهنه پکې شته، خو اشغال موجود نه دی په مستقیمه توګه. دغه استخباراتي مداخله غیر مستقیم اشغال ته اشاره کولای شي اما مستقیم ته نشي کولای. دا توپیر باید تاسو وشي کولای. کلیوال ورور وی چې اسرائیل داسې ښکاري چې د امریکا په مرسته د لوی اسرائیل جوړولو په ټکل کې راوتی دي. منځنی ختیځ یعنی خپل هغه دغه د لاسه ورکوي او تغییرات پکې راځي. په دې حق ما کافي برنامې کړې دي وروره. لاړ شئ زما نړیوالې برنامې ټولې وګورئ، که په طلوع کې دي، کاریانا کې دي، که راه راست راه فردا کې دي، کمدارنګې دا په امریکا په غږ کې دي، که چېرته دا په افغانستان انټرنیشنل کې دي، که چېرته دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې په هر برنامه کې زما وګورئ واضح په دې حق ما خبرې کړې دي او زما نظریات هلته موجود دي چې ما د ټول نه مخکې غږ اوچت کړی دی چې الجولاني د امریکې سړی دی، جهاد سرپنامه خبره ده او د اسلامي نړۍ ته ضرر رسي، اسرائیل قوي کیږي. او پرونی حمله چې دغه وکړه تحریر الشام او اسرائیل په ګډه په حزب الله باندې وکړه، د ښکاره معلومي چې دغه کسان د اسرائیل سره لاس یو لري، د اسلامي نړۍ ته نه دي. لوی اسرائیل د جوړېدلو دغه خواهش اوس ورته خوشحالي زاري، امریکا هم ترڅنګ ولاړه ده. ښکاره خبر ده. په دې متعلق تفصیلي موضوعاتو لپاره لاړ شئ زما برنامه وګورئ. زبیر غزنوی لیکلی دا 20 کاله د جهاد خبرونه ولې نه خبرول، دا در حال چې ته د امارات طرفدار هم وي. بالکل زه 20 کاله د جهاد کې د جهاد طرفدار وم او خبرونه په دې نه خبرول. یو دا چې د کوم سہولتونه اوس موږ تاسو ته دي د ټیک ټاک او د فرضاً د یوټیوب دا 10 کاله مخکې 20 کاله مخکې دا نو. بل دا په هغه وخت کې چې زه په میډیا کې وم تلویزیونونه کم او رادیوګانې وي، صدای امریکا و، بي بي سي و او رادیو ازادي و. په دیو کې ما ګډون به کوو، خبرې به مې کولې. بیا پس د هغې نه چې موږ د جهاد دفاع شروع کړله بیا په موږ باندې بندیز ولګاو، نو ما ته اجازه نه وه چې زه نړیواله سطح باندې راشم او خبرې وکړم. د ده لپاره ما برنامې نشو کولی. بل منیر خان په نامه منیب خان په نامه باندې ورو لیکل د پاکستان خلاف د افغانستان مبارزه او د فوز په خلاف یعنی د پاکستان د فوز په خلاف دا جهاد دی او کنه. وروره د افغانستان حکومت د پاکستان د فوز د په خلاف نه جنگ شروع کړي نه جهاد، او دا خبره استاسو نادرسته ده. مګر هم که څوک په پاکستان کې د پاکستان د نظام په خلاف باندې جنگيږي ځکه چې هغه یو سیکولر نظام دی، اسلامي نظام نه دی، بالکل جهاد د هغوی پر ځای دی او په هغې کې کوم شک نشته دی. اختر زمانزه ورور پوښتنه ده پاکستان سقوط شي ټي ټي پی خیبر پختونخوا افغانستان سره به تبور کی او کنه. ورور په دې باندې ما تفصیلی برنامه کړې دي، په تاسو لا شي برنامه وګورئ، خپل غوږونه خلاص کړئ. زه په دلته چون پښتنې ډېر زیات شو، دا برنامه د 10 دقیقو وختله، یعنی هر پښتنې ته ما څومره په سرعت سره جواب ورکو بیا هم 10 دقیقې شو دا برنامه. نو دې لپاره دې باندې ما تفصیلی خبرې کړې دي، تاسو لا شي برنامه وګورئ. په لنډه توګه دا وایم چې ټي ټي پی کچې ته کامیاب شي چون هغه بیت لري قندهار سره، بالکل دا افغانستان سره یو ځای کیږي، په یوازیتوب کې هغه ته کامیابی نشته، بلوچستان ته جدا کیږي. او که چېرته دوی افغانستان سره یو ځای شي، بلوچ هم یو ځای کیږي، بیا لوی افغانستان جوړیږي. بلوچستان، خیبر پختونخوا، گوادر دا به د افغانستان سمې او موږ تاسو به د کامیابی او سایه خواته بزو. دا هیله ده دا برنامه وګورئ، خوښه کې او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ. سلامونه درنو لیدونکو، نن به له سید بلال فاطمي صاحب څخه د پرونی برید چې په کندوز ولایت کې د کابل بانک پر ودانۍ شوی و
معلومات او جزئیات واورو. همدارنګه د لوی افغانستان اړوند تازه خبرونه هم واورو. فاطمه صاحب ستړي مشه، مهرباني تاسو ته غوږ یاست. سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د سه شنبه ورځ 11 د فبروري کال 2015 د جهادي سپو له ګرمو سنگرونو د خبرونو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. تیر 2 ورځې ما تاسو د خبرونو نشو ویلي. یو ورځ مې د دوستانو پوښتنو ته ځوابونه ویلي او یو ورځ مې د عراق او د ایران او افغانستان په قضیه باندې بحث وکړ. نو نن د خبرونو دغه دي تاسو سره خبرونه شریکم او یو واقعي چې قندوز کې شوی د پاغي باندې به اوس نظر ولرو. نو دا خبرونه تاسو خدمت کې وړاندې کوم. 9 د فبروري ولایت مومن ولسوالۍ صافی دو جنگي قنداري سیمه کې یعنی 13 ورځ 8 د فبروري پر پوځي کم باندې د سپکو درنو وسلو حمله شوې او ځاني مالی مرګ جوړلې پوځیانو ته اړولې ده. 9 د فبروري ولایت خیبر باړی ولسوالۍ زنګي سیمه کې په پوځي پوسټ چې الته د لوجستیکي یعنی اکمالاتي د خوراکي موادو ټوکي وړل کېدل پاغي موټرو باندې برید وشو. پاغي په ترس کې شپږ عسكر وژل شوي دي، 2 ژوبل شوي دي او موټر ویجاړ شوی دی کاملا. یعنی خوراکي مواد چې دي اکمالاتي هغه پوځیانو ته نه دي رسیدلي. 9 د فبروري شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د پوستې ترڅنګ مجاهدینو د ماین چاودنه وکړه چې په هغه کې پوځیانو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښتله. 9 د فبروري ډېرې اسماعیل خان د رازندې ولسوالۍ د پوز پر قرارګاه د لیویزو پر چک پوسټ پوینټ باندې برید وشو او جګړې یو ساعت دوام وکړ. د لیویز چک پوینټ لیزر حمله په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی او 4 زخمیان شوي دي. د همدغه پوز پر مرکز د هاوانو مرمۍ ورول شوي دي چې داخل کې د مرکز ولګېدلې او یو شمېر عسکر وژلي او ډېر شمېر نور زخمیان کړي دي. او دا واقعه د 13 ورځې په یعنی د شپې په وخت کې شوې ده او د شپې کامرې هم لمنځه وړل شوي دي. یعنی هلته 2 د شپې کامرې هم د فوجیان درلودلې هغه هم لمنځه وړل شوي دي. 10 د فبروري پیښور ولایت ولسوالۍ د اف آر پیښور ولسوالۍ حسن خیلو سیمه کې اس اس جی کمانډویانو او اف سی په ګډه باندې پر مجاهدینو باندې برید وکړ. په جوابي کاروایی په ترڅ کې چاپه ناکامه شوه او فوجیان په شاتګ مجبور کړل شول. د مجاهدینو د شاتګ د خبر اخیستلو سره د کمین ورته ونیو او په فوجیانو باندې دوباره د کمین یرغل وکړ چې په هغې نتیجه کې 60 تنه فوجیان ووژل شول او ډېر زیات نور زخمی کړلی شول. 10 د فبروري خیبر ولایت خیبر باړی ولسوالۍ تیرا میدان بوټان شریف مجاهدینو پر پوځي پوستې باندې د دراسکوف حمله وکړه. یو عسکر پکې وژل شوی دی. همدغه 10 د فبروري ولایت خیبر باړی ولسوالۍ تیرا قمرخیل سیمه باندې پر خواجه خیلو پوځي کم باندې د سپکو درنو حمله وشوله. پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځوابي کاروایی د پوځیانو له خوا پر ولس باندې توپونو مرمۍ وورولې چې د هغې په نتیجه کې 2 کسه شدید زخمیان کړلی شوي دي. 10 د فبروري ولایت خیبر باړی ولسوالۍ تیرا بوټان شریف کندو پوستې باندې پوځي اکمالاتي قطار کمین لاندې ونیول شو چې لږ تر لږه 15 عسکر پکې وژل شوي دي او ډېر شمېر ژوبل شوي دي او 2 اکمالاتي موټرې ویجاړې کړلی شوي دي. همدارنګې په 11 د فبروري شمالي وزیرستان د میرانشاه ولسوالۍ سپلګۍ سیمه کې د امنیتي کمرې ویجاړې شوي دي او په همدغه سیمه کې د سپلګۍ په سیمه کې په پوځي کلا باندې د هوانو مرمۍ ورول شوي دي چې دننه په کمپ کې مرګ ژوبله او دغه اړولې ده. 11 د فبروري ولایت پیښور بډبیر ولسوالۍ بټوسټاپ سیمه کې د پولیسو پر چک پوسټ باندې لیزري ټوپک په ذریعه او د لاسي بمونو په ذریعه باندې ګواښ حمله شوې ده. برید شوی دی. 2 پولیس پکې زخمیان کړلی شوي دي.
د 11 د فبروري ولایت خیبر و باړې ولسوالۍ تیرا سیمه کې آدم خیل پوستې باندې د پرون مازیګر یعنی په 10 تاریخ باندې حمله شوې ده چې پکې د ولاړ درې غټ اکمالاتي موټرې د سپکو درنو وسلو په ذریعه باندې وهل شوې دي او د اماغه اکمالاتي موادو سره د منځه وړل شوې دي او د تیرا په ډیرو محاذونو کې د پوځیانو د مرکزونه چې دي تر محاصرې لاندې دي او مجاهدینو محاصره کړي دي یعنی د دغه تګراتک امکانات په بند کړي دي 11 د فبروري ولایت لکی مروت ولسوالی خاص لکی مروت د پولیسو پر زغروال موټر باندې 13 ورځ غرمې محل حمله وشوله چې یعنی الته ورته ماینې په ورته یې خو چې هغه باندې دی وختل منفجر شول او مالی او ځاني تلفات دښمن ته اړولې دي او دغه د پیسې پوځیانو موټر د منځ تللی دی 11 د فبروري شمالي وزیرستان میرعلی ولسوالۍ ایدک سیمه کې د ایدک تیرا په ټولي قرارګاه باندې د مجاهدینو د هوان حمله وشوله چې دغه په نتیجه کې دغه ایدک تیرا پوځي قرارګاه ته د هوان د حمله په نتیجه کې مرګ ژوبله اوخته ده امدارنګي په 11 د فبروري شمالي وزیرستان میرعلی ولسوالۍ مریخیل سیمه کې نن سهار 10 بجې پوځي پوستې د هوان حمله په نتیجه کې مرګ ژوبله ور اړول شوې ده او همدارنګه په خیبر ولایت باړې ولسوالۍ سیړې کندو سیمه کې د نوي جوړونکو پوستې باندې د دراسکو په ذریعه حمله شوې ده یو عسکري وژل شوی دی او نور عسكر د کار په تیښته باندې مجبور کړل شوی دي دا په مجموع کې 15 کشپارس جهادي خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل نن راځم د افغانستان کې په کندز کې چې کوم یو ځانمرګي دغه شوی دی د باندې یو څه رڼا اچو چې د کې دا واقع څنګه و او د شاته لاسونه د چا دي دا واقع نن سهار 8 بجې او 15 دقیقې د کابل بانک په نږدېوالي کې د کندز ښار په مرکزیت کې شوی ده چې په هغې نتیجه کې 15 محافظین د طالبانو چې هلته د بانک شاوخوا کې هغه وژل شوي دي او 7 تنه زخمیان شوي دي دا خبر د امنیه قمندانۍ د ویان جمع الدین خاکسار په ذریعه ورکړ شوی دی خو نړیوال خبرونه دا وایي چې نه مړه 15 تنه دي او زخمیان 15 تنه دي خو بیا د قمندانۍ امنیه د خوا نه دا خبر هم ورکړ شوی دی چې د عمر 213 قولي اردو روغتون ته زخمیان او مړي رسول شوي دي او الته د تداوی لاندې دي او مړي په حساب الته دغه شوي تر څو چې په شناختي وشي تحقیقات روان دي تر اوسه کوم څوک په دې بابت نه دی نیول شوی مګر هم حکومت ویلي دي چې دوی به څېړنه کوي او مجرمین به نیسي راځو دې ته چې ولې په کندز کې او په بدخشان کې دا جریانات کیږي څنګه چې تاسو معلومه ده پاکستان تاجکستان سره 2 هفته 3 هفته مخکې ناسته وکړه او الته تاجکستان سره د دې همدا دغه چې د واخان او د بدخشان په سیمه کې په دغه کندز ساحه کې دغه ته بدوي ستونزې جوړي او د دې نه بدای چې د طالبانو قوت دلته تضعیف کی او د وشي کولای یو خپل لار په منځ کې دلته هغه 15 کیلومتر فاصله لري پاغي باندې دا او کی بل خبره ده چې دلته ناامني په د باندې دی کوي چې د چنایانو ته دا ثابته کی چې د افغانستان چې د محفوظه نه دی واخان محفوظه لار نه ده نو ته د واخان د کوریډور خبره چې دا باید مد نظر ونیسي دلته امنیتي ستونزې دي نو د دې لپاره دا امنیتي ستونزې تلته دی جوړي په بدخشان کې تاسو ګوري وخت په وخت باندې ځینې شخړې کوي تظاهرات کیږي خلک را پاري او یو ځانمرګي حمله پروسه کالم هلته وشوله سکهاله د بیا دوی دغه ځانمرګي حمله په خار کې په کندز کې کړې ده او په حساب دومره داسې ځکه نه د کړ چې هغه کوم نظامی مرکز کې کړي یا مجاهدینو ته یا حکومت ته کوم دا کړي د په عامو محل کې کړي د بانک سیمه مخ ته کړي ده صرف هدف دا دی چې امنیتي دغه غوخلاندې ونیسي او د ښکارا کې چې امنیت نشته د کنټرول د نظام د لاسه تللی دی
او کېدای شي دا تاسو ته زه اوس نه وایم چې دا حملې به په هغه سیمه کې نورې هم زیاتې شي. یعنې د پاکستان چې دا داعشیان هلته تربیه کوي او دا اکثرا دا څوک ځانمرګي چې کوي دا تاجکستانیان دي، تربیه کوي پاکستان او دغه کندوز او بدخشان او دغه سیمې د هدف لاندې نیسي تر څو دلته د چینایانو د دې چې کومه پروژه ده چې سکهاله د پسرلي راتګ سره دوی په دې سیمه کې به کار وکړي او دغه سیمه کې دا سړکونه او دا به جوړ کړي تر څو د افغانستان او د ترمنځ دغه تجارتي ترانزیت لاره چې دا پرانیستل شي او د افغانستان ستونزه لږه کمه شي. خو پاکستان ټوله هڅه کوي چې دغه ستونزه حل نشي، دغه مشکلات پیدا شي، چینایان په شا لاړ شي. او تاسو وکتل چې تیره ورځ د دوی هغه استازي په ملګرو ملتونو کې په افغانستان باندې دا دغه وکړه چې د داعش خراسان ډله په افغانستان کې دا ټول دلته دي، موږ ته ګواښ دي او دا چین ته هم ګواښ دي او روسیې ته هم ګواښ دي او افغانستان لپاره باید نړیوال تدابیر ونیسي. د پاکستان کوشش دا دی چې نړیوال بیا دته وهڅوي چې یو ځلې بیا په افغانستان باندې یرغل وکړي او هغه کوم یرغل چې دته متوجه دی او د ده باندې تاب د نړیوالو دی د هغه نه ځان بچ کړي او افغانستان یو ځلې بیا په دې جګړې ته ورټېل وهي. دغه د افغانستان نسبي امن چې راغلی دی دا له منځه ویسي او بیرته خپل اهدافو ته ورسیږي چې هغه د پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا کې چې کوم انقلابي حرکت اوس روان دی هغه په حساب وتنبوي او هغه ضعیفه کړي. نو دا د پاکستان په شمول د تاجکستان شریکه کار دی د کسان ورته تاجکستان ورکوي، تربیه کوي پاکستان او په بدخشان کې، په کندوز کې، په تخار کې، په دې سیمو کې دغسې کارونه کوي، امنیت برهموي تر څو چینایان دا ثابته کړي دلته امنیت نشته. په لحاظه تاسو افغانستان کې پانګونه سرمایه ګذاري مه کوئ. نو د دې لپاره دوستان باید په دغه شیانو پوه اوسي چې دا چا کار دی او د چا په ذریعه کیږي. یعنی دا د جبهې مقاومتو د دې کار هم نه دی او هغې کې دا صلاحیت هم نشته دی، هغې دا کار کولی هم نشي. خو باوجود د دې هم د نړیوال تلویزیونونو باندې د دغسې راپورونو ته خوشحالیږي او د دې برنامې پې ګرمیږي او چې افغانستان کې مرګ ژوبله او جنګ شروع شي او افغانستان بیا د بېثباتۍ خواته لاړ شي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ. چیرې ټي ټي پی پاکستان فتح کړي نو پی ټي ام به څه کوي؟ آیا امارت اسلامي او ټي ټي پی او پی ټي ام به سره یو شي او که بیا به درې مختلفې ډلې وي؟ دوی طالبانو د درې رنګه بیرغ به ومني، د ده چانس شته چې درې رنګه بیرغ به ومنل شي. هغه کړۍ چې د نړۍ سره د ستونزو باعث ګرځېدلې دي او افغانستان د نړۍ نه لرې ساتي او افغانستان وګړو غوښتنو ته هم ځواب نه ورکوي او د پاکستان لاسپوڅي دي. د پوځیانو پر یو کم باندې د موټر بمي برید شوی دی چې د دې بمي برید په نتیجه کې ډېر تلفات هغه دښمن ته اړول شوي دي. جګړه اوس هم روانه ده. کې په علاقه کې د پاکستانی فوج یو افسر په نامه د مجیر حمزه په قتل ورسول شو. خو دا چې موږ د پښتونخوا او د بلوڅو مبارزه روانه کړې ده او دا به افغانستان سره یو کېږي، دا به په همدغه حالت خو نه پاتې. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ 10 فبروري کال 2015 یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. نن د دوستانو د لیکنو او د مکررو پوښتنو په اساس نه د جهادي سپو خبرونه تاسو وړاندې کوم او نه ستاسو د پوښتنو ځوابونه در کوم، ځکه دغه یو موضوع راخلم. په ده باندې دوستانو مکررا پوښتنه دا کړې ده چې زه ولې د سوریې، ایران په حساب د نړۍ او د منطقې په دې اوضاع باندې لږ رڼا نه اچوم. تاسو دوستان ته ښه معلومه ده چې ما کله د سوریې قضیه شروع شوله نو ما کافي پروګرامونه په مسلسله توګه باندې کول. لا بشار الاسد نسکور شوی نه و او الجولاني لا د دې د غلام بچی لا راغلی نه و
چې ما تاسو ته خپل پیش ویندې کړې وي او خپل مخکې تر مخکې پیشبیني مې تاسو ته کړې وه چې څه اوضاع به کېږي، څه خبره به کېږي. په هغه کې ځینو دوستانو ګواښونه وکړل، اعتراضات یې وکړل چې ته فرضاً سره دې ځان ته مجاهد او د مجاهد کورنۍ نه وې، ته څنګه مجاهدینو په خلاف ودرېږې، دا خبره څنګه ته کوې. زما دریځ همیش هغه دریځ چې د اسلامي نړۍ په ګټه وي، د مسلمان په ګټه وي، بیا د افغانستان په هکله کې چې د افغانستان په ګټه وي، زه هماغه دریځ نیسم. زه د کس پسې، شخص پسې، فرد پسې او یو ډلې پسې نه ځم. د یو ډلې دفاع په دې نه کوم، ځکه چې کېدای شي ډله اشتباه وکړي، لکه څنګه چې زموږ مجاهدینو خپل په جهاد په دور کې اشتباهات وکړل. جهاد برحق و، مګر مې دې سیاسي کړنې سمې نه وې، افغانستان بدبختۍ خواته لاړه. همدارنګې د هماغه تجربو په رڼا کې ما چې الجولاني ته کتل، نو ما ته د سیمې موضوع خطرناکه ښکاره کېدله. نو یو ځل بیا دوستانو غوښتي چې زه په دې اوسني حالاتو، پس د جولاني نه، پس له سوریې نه، په افغانستان اغیزه څنګه ده، په نړۍ اغیزه څنګه ده، په دې باندې یو نظر واچوم. د دې لپاره چې په دې اوضاع پوه شو، نو دا ډېر اړینه ده چې ما دا خبره تاسو ته یاده کړه چې په سوریه کې څه وشو. تاسو وکتل چې سوریه کې روسیې او ایران ماته وخوړله، د په شا وتمبول شول، او الجولاني چې په نامه باندې د مجاهدو، مګر په دننه دا د CIA خاص سړی و، ایجنټو، دا قدرت ته ورسول شو او د سوریې مشرتابه ورته وسپارل شوله. په هماغه وخت کې ما دغه وکړ چې دا سړی د اسرائیلو مقابل کې هیڅ نه وایي، اما د ایران ته ګواښونه کوي، نور د روسیې ته او دې ځایونو ته ګواښونه کوي. نو دا ښکاره معلومیږي چې د کاسې لاندې نیمه کاسه بله هم وجود لري او د پلو لاندې ملۍ دغه ده. نو دا هماغه قصه ده. ایران هغه خپل اثر و رسوخ په سیمه کې د لاسه ورکړ. په دې ورځو کې ایران د افغانستان خواته ډېر رانږدې کېدو کې دی. دوستانو دا دغه وکړه چې آیا دا رانږدې کېدل په کوم معنا سره دي؟ آیا افغانستان باید د ده نه څه رقم ګټه واخلي؟ آیا د ایران سره باید هم نظر شي که نه شي؟ دا اصلي پوښتنه وه چې ما ته مخکې دغه شوې وه. نو په دې اساس زه دغه ریښې تاسو ته وایم او بیا راځم اصلي موضوع ته چې باید موږ څه وکړو. د سوریې په سقوط کې تاسو وکتل چې ترکیه، اسرائیل، امریکا یو ځای شول او د خپل د دې د پالیسۍ په نتیجه کې الجولاني قدرت ته ورسول شو او بشار الاسد نسکور شو او هغه ماسکو ته وتښتېد. د ده په دغه نتیجه کې ما تاسو ویلو چې د کې د ترکیې ته هم خطر دی، اسلامي نړۍ ته هم خطر دی، لوی اسرائیل جوړېدلو خوبونه اوس لیدل کېږي. تاسو ته دا ما ویلو چې فلسطین به نه پاتې کېږي، هغې همده لپاره فلسطین ختم کړی دی چې وایي چې نور څه پاتې نه دي. دا به زمونږ خاوره ده، په دې باندې خو هېڅ بحث نه کوو. او لبنان هم د صحنې نه په حساب ګوښه که او لارې پرې باندې کړې. خو دا د بعضو په عقل و منطق باندې کار ونه کړ. دا په هغه سطحي سیاسي نظریات چې دي هغوی دې باندې پوه نه شو چې فاطمي څه وایي او زما هدف څه دی. په سطحي توګه باندې لاړل او دا دغه یې وکړ چې فاطمي خو د جهاد خلاف خبره وکړه. دا خو مجاهدین دي، وروره مجاهد، واړه مجاهدینو هغه به د الله په لاره کې صادقانه، خو رهبري یې خرڅه شوې وه او رهبري یې ټول نظام درته واخیسته، خرڅ یې که. تاسو اوس ګورئ چې قصه کوم خواته روانه ده. د ټرمپ خبرې تاسو واورېدلې چې هغې ویلې چې غزه ته نور فلسطینیان بیرته نشي راتللی. دا څه چې فلسطینیان هم دي دا به د ده ځینه وځي چې 90% غزه مسمار شوې ده، واره شوې ده. نه تنها چې دا کنارې غربي چې اوس فعلا د فلسطیني الفتې دغه پکې ده، ډله پکې ده، دا به هم د منځه ځي، دا به اواریږي او نوی یو ښار جوړوو او داسې یو ښار جوړوو چې یو مثالي ښار به یعنې هم فلسطینی به پکې نه وي. خو ښکاره خبره ده چې ښار یې جوړ که لکه څنګه انګریزانو چې د فلسطینیانو ځمکه اسرائیلو یهودو ته ورکړه، دیم چې دا ښار یې جوړ که دا به اسرائیل ته وایي دا ستا ښار دی راځه. ځکه چې همدا اوس چې نتنیاهو امریکې ته تللی و، د 7 میلیارده ډالرو نوې بارودي اسلحې دا ورته ورکړل شولې چې ضرورت شي چې بمبارد وکړي. دا دته ورکړل شولې. نو
فلسطین د هغه قضیه شوله. ترکیه چې اوس په دې پوه شوله چې غولېدلې ده او کار ترې خراب شوی دی، اوس ورته ګواښ مخ شوی دی، اوس ایران ته بیرته زنګ ووهه. پرونو که وړمه ورځې د ایران وزیر خارجه او د ترکیې وزیر خارجه سره خبرې وکړلې او اردوغان ایران ته به سفر کوي او د ایران سره به د سره اړیکې جوړوي. اول ایران ووهه، د سوریې نه ویست په دې تمه باندې چې شمالي سیمه د سوریې به چې کردان دي او د ترکی کردانو ته دغه دی دا به د پاکه شي، دا سیمه به ماته پاتې شي. اوس چې ورته ګوري چې هغه نه خپل خاوره خطر کې ده، نو اوس ورخطا شو. عربي نړۍ چې د اسرائیل او د امریکې څنګ کې ولاړو، اوس په هغې باندې دنیا تنګه د هغې چې ګوري چې یو مملکت هم اوس محفوظ نه دی. نو د ده لپاره هغې غونډه وکړله، اوس د فلسطین دفاع اوس کوي. کله چې فلسطین ضرورت درلوده تاسو چیرته وئ؟ تاسو ولې مخالفت وکړه؟ فرضاً هغه وخت چې ایران ودرېدلی، خو تاسو به هم ودرېدلي وئ. که دې غاړې نه ایران همکاري کوله، هغه نه به تاسو کړی، نو اسرائیل به دومره قوي شوی نه وی. که سوریې سقوط کو، تاسو به یې مخه نیولی وی. درست دی چې بشار الاسد چندان سړی نه و، مګر په سیاسي موضوع کې دلته د ستاسو د ټول د حیات مسله وه، د ژوند مسله وه، د اسلام مسله وه، د اسلامي خطې مسله وه، دا ټوله تباه کېدله. دا تاسو خپل په لاس باندې واخیسته، تباه کړه. نن دی وایي چې موږ د امریکې مقابل کې ودرېږو، اسلامي نړۍ غونډه کوي او د امریکې په مقابل کې ودرېږي چې د اجازه نه ورکوو. آیا امریکې سترګې به په دې وسوځي؟ هغه اوس سوریه کاملا نیولې ده، عراق ګواښ لاندې دی، لبنان باندې لاره بنده کړې ده. په د 3 ورځې مخکې د تحریر الشام ډلې د اسرائیلیانو سره یو ځای په حزب الله د لبنان باندې حمله وکړله او په لبنان کې حمله وکړله. همدغه چې تاسو ورته مجاهد وایي، د اسرائیلو سره یو ځای شریک عملیات په دغې باندې انجام کړل په حزب الله باندې. آیا حزب الله د اسرائیل نم بتره د چې اسرائیل سره یو ځای کېږي او په اسلامي خاوره ننوځي او لبنان وهي؟ دغه لبنان سبا چې اسرائیل ونیوه، خو بیا خو ښکاره خبره ده چې غلام دی، همدې ته یې راوسو چې دغسې کار به ترېنه اخلي. الحمدلله حزب الله او د لبنان خلکو ډیره شدیده ماته ورکړې ده، ډیر حزب تحریر والا وژل شوي دي او ډیر د اسرائیلو قواو ته غټ تاوان رسېدلی دی، مګر په ده باندې خبره نه ختمیږي، ځکه چې دا حملې به بیا کېږي، بیا به کېږي او دا به تر هغه کېږي چې د لبنان نظام د سقوط سره مخامخ کړي. مصر ته د تحریر شام 300 تنه لپاره د هرج مرج او د بې انتظامي لپاره مصر ته ورننیستل شوي دي، چې مصر کې د خواخوا عملیاتونه شروع شي او دا ویل شي چې په مصر کې هم د خلکو دغه د نظام په مقابل کې او دا نظام چې دی د ټینګ نه دی. نو لوبه ډیره لویه او وسیع لوبه روانه ده او په غټه پیمانې سره روانه ده، خو زمونږ خلک پې نه پوه نه شول، ځکه خو وغولېدل او دغه حالت ته راورسېدل چې اوس موږ او تاسو را رسېدلی شو. د دې په نتیجه کې ایران چې ځان ته ګواښ وکته چې ښه د دې دغه دی، نو د روسیې سره یې د استراتیژیک تړون وتړه او دوی دا تعهد وکړه که په ایران حمله کېږي روسیه به یې دفاع کوي، که په روسیې حمله کېږي نو ایران به یې دفاع کوي. مګر هم د دغې باوجود هم د ایران حکومت دا هڅه کوله چې امریکې ته داسې اشارې ورکړي چې موږ حاضر یو تاسو سره هر نوع خبرې وکړو او د سیاست نه کوو. او د دوی پخوانی وزیر خارجه چې ظریف نومیده، ظریف دا اشارې امریکې ته ورکولې او خپل خلکو ته یې ویلې چې د امریکې سره د خبرو نه غیر بل چانس نشته دی، موږ باید خبرې وکړو او لاره جوړه کړو چې ووځو. تاسو وکتل چې ټرمپ څه اعلان وکړ؟ ټرمپ ویلې چې هغه اعظمترینه نهایي فشار به په ایران راولو، اتومي قدرت به باید خپل دغه منجمد کړي، دغه د تور مارکیټ کې چې په 10 کلونو کې د پټرول خرڅول چې په هغې کې پاکستان هم یو خریدارو، هندوستان هم خریدارو، چین هم خریدارو، یعنی دی په دې پلورل ده او دوی اخیستل، دی هیڅ ته به پس د پټرول نه ځي، د تور مارکیټ کې مخه ورته نیسول، یعنی ایران د اقتصادي لحاظ نه مخه باید ونیول شي. کله چې د ایران مشران دې ته متوجه شو چې موږ د سولې خبره کوو خو امریکا د مطلق تسلیمېدلو خبره کوي، نو 3 ورځې کېږي چې هغې خپل پالیسي بدله کړله او دا وایي چې موږ به هم د مبارزې او د مقاومت د لارې نه به مخکې ځو، موږ به امریکې ته نه تسلیمیږو، امریکې سره د مفاهمت او د پوهه خبرې لارې بندې شولې. دا هغه مقطع وه چې ایران خپل پالیسي د افغانستان په هکله بدله کړله. نو دلته چې کله موقف بدل شو
د افغانستان ته راغلل لپاره څه چې هلته د روس سره پیمان تړلی، چین سره خبره کړې چې افغانستان هم که موږ سره شي نو موږ به دلته یو قوي بلاک غوندې جوړ کړو نظامي، او امریکې خپې به دې نسبکې شي. خو زه دا وایم چې ولې دغه همکاري 4 کاله مخکې موږ سره نه کېدله؟ ولې روسانو چینایانو په دې کې غفلت وکړ؟ د امریکایانو ته د چانس ورکړ. پاکستانیان دي امریکایانو سپي دي، د هغوی غلامان دي، د دوی د هغوی په لاس افغانستان کې داعش یو دا که تر روسیې پورې ورسو. دا دې منطقې د سیمې د خپل د غفلت او د خپل هغه ذاتي ګټو په اساس دا خطر سره دی مخ شو. نو چې اوس ایران د خطر لاندې دی او ما ته وایي چې راشه په دې کاسه کې چې زه د خطر لاندې ما سره کېنه، آیا افغانستان باید دا کار وکړي؟ زما په نظر دا درست نه دی. څنګه چې دوی خپل ګټو ته کتل، یعنی ډیپلوماسي او سیاست هم دا دی چې هر څوک خپل ګټو ته ګوري، د ګټو په اساس باندې کار کوي. نو د افغانستان ګټه کاملا د ایران سره په یو تله کې کېناستل لکن نه ده. درسته ده چې روابط به ورسره نه خرابوي او امید به ورته نه قطع کوي، لکه هغې چې زموږ امید نه قطع کوو. خو هلته د مخالفینو سره هم لاره ساتله، اروپایانو سره هم لاره ساتله، امریکایانو سره هم لاره ساتله. که امریکایان ورته دانه اچولی وی زوتې پې خرڅولو. نو زه ولې د ده لپاره د امریکې او د غربي نړۍ سره هغه دښمني راوخلم چې سبا پاکستان ته اسلحه او دا ورکړي او در باندې راننوځي او په مملکت کې بیا یو جنګ ونښلي. ګرچې دا کار خو امریکا به کوي، ځکه چې پاکستان وهلو لپاره هغه ناچار دی چې افغانستان ته راننه باسي. خو په هغه صورت کې چې موږ د ایران سره لاړ شو، روسیې سره مکاملا لاړ شو، چې هغې موږ سره دوستي ویاري مو نه کړله، نو د هغې ضرر به بیا ډېر زیاتي. نو د ده لپاره زما خپل مشوره دا ده چې د دغه ټولو مسایلو په لیدلو سره موږ خپله سیاسي پالیسي باید داسې غوره کړو چې ایران سره خپل اړیکې ساتو، روابط ساتو، خو د هغې د دومره تاثیر او د هغې لاندې به نه ځو چې موږ د امریکې او د غربي نړۍ د اروپا مقابل کې دریځ ونیسو چې هغه د باعث د تباهي د منطقې او د افغانستان وشي. دا هغه باریکه نقطه ده چې دې ته باید توجه وشي او خپل پالیسي په دغه باریکه کرښه باندې باید جوړ شي. ایران ته باید دا ونه ویل شي چې زه کاملا تا سره یم، او لکه ایران چې ویلې که په ما حمله وشوه زما څنګ کې شیران موجود دي. شیران موجود دي، دا بالکل د پړانګانو ملک دی، خو دا د 40-50 کالو کې دومره قرباني ورکړې ده چې نور باید د دغه اصطلاحاتو قرباني نشو او د هیچ چا پسې دا رقم تم پټې سترګې موږ لاړ نشو چې بیا هم زموږ مملکت په تباهي او بربادۍ سره مخ شي. د ده لپاره زموږ د خارجه پالیسۍ دغه دا دی چې ایران نه باید په کله زموږ خوږه ګوته وه نو ایران به تاووله او ویلې که ته داسې ونه کړې زه داسې کېږي، او که ته دا ونه کړې مخالفین دې ده کوم، که ته دا ونه کړې نو زموږ نه یې ګټې اوچتولې او ګټې اوچتې کړلې. ایران لوی ترین مارکیټ په افغانستان کې لري، 9 میلیارډ ډالر د کال دلته د هغې اجناس خرڅېږي. زه ته د 100 میلیونه ډالرو فروش په ایران نه لرو. دا توازن باید زمونږ سم شي د ایران سره، ځکه اوس د هغې خوږه ګوته د زمونږ لاس کې ده، هغه موږ ته ضرورت لري. نو موږ باید دنه دا ګټه اوچته کړو چې موږ په رسمیت وپېژني، اړیکې را سره رسمي جوړې کړي. زما بندیان او زندانیان باید اعدام نه کړي، مهاجرو سره باید بده رویه ونه کړي، توازن د تجارت باید برابر کړي، او دا ټول مسایل باید مد نظر ونیول شي. او زمونږ چې کوم ضرورتونه دي، ځکه ایران میزایل لري، راداري سیستمونه لري، دفاعي لري، موږ سره باید مرسته وکړي. یعنې موږ په دغه د خوږې ګوتې نه چې نیول شوي زموږ نه یې ګټه اخیسته باید خوږې ګوتې نه چې اوس راغلی دی او ځای خرابه ده او خطر لاندې دی او امریکې پروګرامونه ورته دي، دې ته او پاکستان دواړو ته پروګرامونه دي. نو موږ باید د ده نه ګټه واخلو او خپل ځان باید ودرو او په خپو باید ودرېږو. دغه د موضوعګیري د نړیوال سیاست او په دغه باندې په نړۍ کې خپل پالیسیګانې جوړېږي. نو افغانستان دا نقاط باید مد نظر ونیسي، د دې په رڼا کې خپل پالیسي جوړه کړي، او بیا هم کاملا باید د ایران ته دا ډاډګیرنه ونه کړي چې وروره ته داسې فکر وکړه زه تا سره یم او که امریکا هم راغله دا شی به ډېره تباکونه او خرابه به وي. موږ به دا کوشش شي چې موږ د غربي نړۍ سره خپل اړیکې ساتو، سیمه کې به خپل اړیکې ساتو. هر یو چې راوړاندې کېږي زموږ پیشنهاد به دی چې په رسمیت مې وپېژنه، لاس مې ونیسه او نظام
په ټینګواله کې را سره دغه وکړه همکاري وکړه ما سره زما ستراتیژیک هم مرسته را سره وکړه چې زما دفاعي حالت ضعیفه دی نو په دې رقم سره چې ورو ورو موږ په خپو ودرېږو او د ټول نه خپل مرستې ترلاسه کړو هغه وخت به افغانستان جوړ شي او دغه د غلطې پالیسیګانې چې اسلامي نړۍ کې وشولې چې اوس په اشتباه باندې ټول پوهېږي خو څه یې لاسته نه راځي که هغه وخت کې چې موږ ویلې د دوی کاکا روپۍ کار نه کوو اوس پې سره پوهېږي اوس زموږ مجاهدین ورونه هم په کابل کې پوهېږي چې فاطمي څه ویلې فاطمی د جهاد خلاف نه دی زه د یوازینی سړی یم چې د همیش د جهاد نه مې دفاع کړې او د هر خاین چې دې ملت سره خیانت کړی چې څوک ورته قهرمان ویلي ما ورته ویلي نه دا خاین دی که هغه په مجاهدو کې که هغه په طالب کې او هغه که په کمونستانو کې ما ته توپیر نه لري خاین دی نو د ده لپاره زما دریځ واضح دی دوستان وروسته پې پوهېږي زه خبره په موقع کې کوم ما خبرې خپل وکړلې دوستانو باندې ښه ونه لګېدل ما یو څه موده ده برنامه په منځني ختیځ باندې په اسلامي نړۍ باندې په دې باندې ونه کړلې ستاسو د تقاضا په اساس دا برنامه مې نن وکړله هیله ده چې دا واورئ خوښه کوي او دوستانو سره شریکه کوي او د دې په رڼا کې د آینده خارجه پالیسي د افغانستان زموږ تاسو جوړه شي چې په سیاسي پالیسي په اساس د دغې نه ده د جمپوهلو د نور دغې ته بلکې د خپل د ګټو په اساس ده او هغې باریکیګانو ته باید سړی متوجه اوسي هیله ده برنامه وګورئ خوښه کوي او دوستانو سره شریک کوي تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ